نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار دې په ګونډو کړم د نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره میوند څپه څپه ده خوا جذبه جذبه ده دښمن ته په غوسه ده دښمن ته په غوسه ده میوند څپه څپه ده خوا جذبه جذبه ده دښمن ته په غوسه ده دښمن ته په غوسه ده کندهاره سپېڅلې کندهاره بچو دې میدان د سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار دې په ګونډو کړه نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره په جوش بیا اندام دی د نوي تاریخ باب دی دښمن کې کباب دی دښمن کې کباب دی اخوا طالبان پکې راوته قطاره سپېڅلې کندهاره سپېڅلې طالبان پکې روان قطاره سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار دې په ګونډو کړل د نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره زلمي خپل سلام ته د رب شرعي نظام ته رسېږي خپل انجام ته رسېږي خپل انجام ته اوس یې ما څنګه سر کې دښمنان شنه شرمساره سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار په ګونډو کړل د نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره لښکرې عمري قطعې مو منصوري دي حملې مو هیبتي دي حملې مو هیبتي دي وطن مو بیا سمسور شو د غزاو په بهارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره وطن مو بیا سمسور شو د غزاو په بهارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار دې په ګونډو کړل د نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره ستا هر سندر غازي دی شعرکه پنډوایي دی هر وار دې د زمري دی هر وار دې د زمري دی بیا د حاجي زړګي یاد شو تازه پر هره لاره سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره بیا د حاجي زړګي یاد شو تازه پر هره لاره سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار دې په ګونډو کړل د نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره مسکن د احمد شاه قوي د دین کلایې ښایسته کلمه ښایسته کلمه مسکن د احمد شاه قوي د دین کلایې ښایسته کلمه ښایسته کلمه ذکر علمي بدستعيد وأشعار سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره ذکر علمي بدستعيد وأشعار سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار دې په ګونډو کړل د نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره کفار دې په ګونډو کړل د نړۍ ستر افتخارات سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره سپېڅلې کندهاره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو لایو خپرونه ته بخیر راغلی. لایو خپرونه سره شیر کړئ. نن مو د کابل په بوډاګۍ ادارې باندې چې تاسو ته پیشنهاد کړی چې ځای تعیین تاسو وکړئ او د ځای تعیین تاسو وکړئ او ځای د دفتر درته موږ جوړو. دوی دومره اختیار لري که نه؟ تاسو که رښتیا خپلواکه یاستئ، دلته په سکرین باندې تاسو ته چې کوم تصویر ښکاري د تاسو خپلواکي ازادي موږ له دغه تصویر نه معلومولی شو. هغه ورځې مو هیرې نه دي چې په یو حکومت سره جوړېدلی نه، او که د امریکا وزیر خارجه راغی او تاسو ته یې حکومت جوړ کړ، نو داسې غلام لاسپوڅی او بوډاګی نظام چې د امریکایانو په لاس جوړ شوی او د امریکا د سفارت په قمنده باندې چلیږي، آیا ممکنه ده چې طالبان په دوی باندې باور وکړي؟ آیا ممکنه ده چې د اشغالګرو په شتون کې د طالبانو دفتر د کابل د بوډاګۍ ادارې تر څنګ جوړ شي؟ بیا به دا خبرې څنګه په دغه باره باندې موږ سره په لایو خپرونه کې قاري صاحب سعید خوستیان ده. تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپلې پوښتنې کوم سوالونه لرئ هغه مطرح کړئ او لنډه تبصره او کوشش کوئ تبصرې نه ډډه کوئ، سوال کوئ، بیا هم که تبصره درلودله لنډه تبصره کوئ. نو په دغه موضوع باندې نن قاري صاحب سره خبره کوو او د هغه نظر هم اخلو. د تاسو په منطقه کې تاسو چې کوم د حالاتو نه خبرې رسنیو سره ارتباط لرئ، د کابل بوډاګۍ اداره دومره لاسپوڅې، مزدوره، بلواک او بېواکه ده چې د نورو ملکونو تصویرونه رااخلي، خپل د بوډاګي نظام د اردو د عسکرو باندې تماموي، چې وروستۍ پېښې تاسو دغه اوس لیدلي وي چې د ارګ رسنیو د دوی ویندویانو د کابل د بوډاګۍ ادارې مزدورو ژورنالیستانو چې کوم تصویرونه خپاره کړي، بیا وروسته یې په هغه باندې بښنه وغوښتله. اوس خو میډیا هغه میډیا نه ده چې د دوی په سانسور کې. موږ او تاسو به کوشش کوو چې خپل افغانانو ته حقایق وړاندې کړو، ځکه دوی 20 کاله دغه رسنۍ په خپل انحصار کې اخیستي وو. دوی چې څه زړه غوښتل هغه به یې کوه. دا اوسني چې کوم عکسونه د دوی ته نه بښنه وغوښته، دا د همدغه اسلام پالو مبارزینو د قلم څوکې وي چې د دوی په خیانت باندې وڅرخېدلې. دا د دوی مبارزه ده، د ستایلو ده چې الحمدلله مزدوره او غلام او لاسپوڅې رسنۍ دې ته مجبوره کړې چې بښنه وغواړي. نو دې نه مخکې به دوی څومره خیانتونه کړي، دې نه مخکې به دوی څومره جرمونه کړي وي، د نه مخکې به دوی څومره حقایق پټ کړي وي. چې اوس دا خو وروستۍ پېښه نه وه، همدغه د هلمند د پېښې چې کوم شهیدان سوي وو، دوی د څارویو بازار هغه میله چې په اوانونو باندې ویشتله غوښتلې چې هغه په طالبانو باندې تمامه کې، خو د طالبانو ځیرکتیا او د هغوی د اسلام پالو مبارزینو د مبارزه وه چې الحمدلله هلته هم رسنۍ دې ته مجبوره شي بار بار د موږ اصرار چې تاسو د عیني شهیدان رسنۍ ته راپور ورکړي، چې بالاخره بي بي سي دا نورې غلامې مزدورې رسنۍ چې دا 20 کاله نه بلکې 40 کاله د افغانانو اذهانو ته زهر شیندلي، هغوی دې ته مجبوره شو. خو هغه مجرمان څه شول؟ د کابل پوهنتون باندې برید، د کابل په پوهنتون باندې چې کوم برید و کومه دسیسه دوی جوړه کړله، هغه هم همدغه رسنیو په هغه رقم باندې هوا ورکړه چې څنګه به ارګ ویلې، څنګه سی آی ای او د بلیک واټر قمنده وه، دوی هماغسې کول. وروسته حقایق څرګند شول. دغسې په هزارهګانو باندې حمله شیعه میشتو سیمو باندې غواړي چې مذهبي تاوتریخوالی لکه په عراق کې چې ورته لمنه وهلې دلته هم وي. بیا وروستی ټویټ دی سی آی ای او د بلیک واټر د مزدور، هغه هم د تاسو تر مخې ده چې دوی شیعهګان ویرول په دې خاطر باندې، یعنې او د لومړي ولسمشر په دې رقم څرګندونې، لومړی ولسمشر او لومړی معاون او دویم معاون او دریم معاون، او دا ټول صرف د کابل د امنیت په نیولو کې ناکامه دي. پاتې خو بیا دا شوه چې دلته به نړیوال راځي، دلته به د سولې خبرې کېږي، دلته به کنفرانسونه، د هغوی امنیت به بیا دوی څنګه نیسي؟ ته د ځان امنیت نسي نیولی. اسدالله خالد د ملي امنیت رئیس په کوم حالت باندې سو؟ اوس نه نر ده نه ښځه ده، او اوس هم ډزې ولي. نو تاسو اول مهرباني وکړئ د ځان امنیت ونیسئ، خپل د ځان خوندي کړئ، جعلي بریدونه مه کوئ، د دې په خاطر چې د سولې د پروسې مخه ونیسئ. نو تاسو خو مخکې د طالب شتون نه منو، اوس څنګه تاسو طالب ته د دفتر خبره کوئ؟
تاسو څنګه په دې باندې قایله شئ چې طالبانو ته دفتر ورکوي بیا هغه دومره په لنډ مهال کې تاسو جوړوئ ورته د افغانستان په هر ځای کې چې درته ووایي هلته یې جوړوئ دا سوچ دا مفکوره چا درته واچوله بیا تاسو طالبانو ته ولې دفتر جوړوئ تاسو یې څوک تاسو راوستي چا یې تاسو څوک پیژنئ په رسمیت باندې خو بار بار د طالبانو رسمي ویندویان دا خبره کوي چې موږ د کابل ګوډاګۍ اداره په رسمیت نه پېژنو د هغوی به څنګه تاسو خبرو ته توجه ورکړئ دا صلاحیت دا اختیار له تاسو سره شته ولې له خپل بړستنې نه پښې باسئ هغومره خبرې کوئ چې څومره یې تاسو په وس او په توان کې وي خو نن که سکاټمل راغی له ارګ نه به یې بوټ ویستلی بیا به موږ تاسو ته کوم ځای کې دفتر جوړوو نن که د امریکانو طبیعت خراب شو ټولې به د ارګ نه وویستلی بګرام ته یې ویوړلی د دې ذمهواري څوک ورکوي دومره خودمختاره یې تاسو ملګرو لایف خپرونه درسره شیر کړئ کوشش وکړئ د لایف خپرونې شیرولو کې همکاري وکړئ دغه یوازینی غږ ده چې زموږ د سوشل میډیا له خوا نه چې کوو په حقایقو باندې خبرې کوو دلته خو بیا صحیح نو تاسو هم کوشش وکړئ انشاءالله العزیز مشکل به ټول حل سي نو زه تاسو ته لینک چې هغه لایف خپرونې ته راشي هغه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې لایف خپرونې ته راسئ تېره ورځ په کندهار کې چې کوم وحشت شوی ده بیا هغه وحشت په باره کې زموږ دا نظر ده چې ګورئ دلته هغه مفتیان هغه چا چې د افغانستان د جهاد ته مردود ویلې دا جهاد غنده و بین الافغاني جګړه یې بلله نو په کندهار کې هغه وحشت هغه هم د هیولو نه ده هغه بسته کورنۍ چې تاسو شهادت ورسوه بیا د څېړنو امر کړی څوک څېړنې کوي دغلته هم ژورنالستانو خپل خیانت او خپل خیانت یې وکړه غدر یې وکړه نو دغه خیانتونه چې روان وي نو اوس هغه مفتیان د بنګال مفتیان او د پلانکیزي او د سعودي او د دې دغه عکسونه هغوی ته ورولېږئ ورته ووایي چې راشئ دلته د بین الافغاني جګړې تر نامه لاندې دلته ماشومان شهادت رسېږي هغه ماشوم چې څوک یې هېروي او څوک هم پرې باندې پرده اچوي تاسو څنګه انسانان یاست په کور کې خپله بچي لرئ زنانه مو په کور کې شته سپین ږیرې مو شته د کور اعضا مو که دغسې څوک درته ټوک ټوک کړي دغسې یې خولې له خاورو ډکې کړي لکه په کندهار کې چې وشوه نو بیا به یې تاسو عکس العمل څه شی وي فتواګانې مه خړوئ راشئ که د جهاد غیرت نه لرئ که د دې خاورې نه د دفاع غیرت نه لرئ نو دغه بې غیرتي خو مه کوئ چې تاسو د امریکایانو او د هغوی غلامانو او د هغوی مزدورانو طلبي کوئ په کوم منطق او په کوم استدلال باندې تاسو دا خبره کوئ چې دا جګړه بین الافغاني ده څنګه بین الافغاني جګړه ده دلته لا تر اوسه امریکایان شتون لري د هغوی روزل شوي سپي د بلیک واټر مزدوران لا شتون لري او تاسو جګړه بین الافغاني بولئ څه چې هغه د مصر د پوهنتون فارغ التحصیلان هغوی په د قندهار په وحشت باندې ولې خاموش دي دغسې د افغانستان له 2007 نه تر اوسه پورې په زرګونه داسې پیښې شوي په زرګونو دغسې کورونه بمبار شوي ودونه بمبار شوي جوماتونه بمبار شوي منبرونه شهیدان شوي دي علما مو د زندان د تورو تنبو شاته اچول شوي هغه چا چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې نه زغمه اوس هم په زندانو کې پراته دي او جګړه بیا بین الافغاني ده دا څنګه بین الافغاني جګړه ده دا جګړه به کله افغاني کېږي دا چې اوس جګړه بین الافغاني ده له دې نه مخکې کوم مولا کوم شیخ الحدیث کوم عالم کومې مدرسې د کوم هېواد علماو د امریکانو په خلاف د جهاد تایید کړی چې اوس دا جګړه بین الافغاني بولي را دي چې هغه علما د رامخکې شي چې کوم د امریکانو په شتون کې دا جګړه روا بلله هغوی دې اوس ووایي چې دا ناروا ده چې د امریکانو په شتون کې تا جګړه روا نه ده بللې اوس تا ته کومه وحده وشوله اوس ته له کومې خوا نه فتواګانې راخړوې جنایتکاران یاستئ جنایت مو کړی ده ظلم مو کړی وحشت مو کړی ده او د دغه جنایتونو یکایک باید له تاسو نه پوښتنه وشي نو موضوع نن د کابل د ګوډاګۍ غلام او مزدور ادارې باندې ده قاری صاحب محترم تاسو راشئ
لایف خپرونې ته او لایف کې موږ سره د ګډون لپاره مو لینک درته لیږلی ده. تاسو ملګرو لایف خپرونه شیر کړئ. ټول هر ملګری کولی شي چې د ادب په چوکاټ کې ولو که د طالبانو مخالف وي ولو که د موږ نظر بالکل هغه موږ سره مني نه، افغانستان کې د روان جهاد مخالف وي، د امریکانو د شتون موافق وي، د ادب په چوکاټ کې کولی شي چې موږ سره سوال او جواب وکړي. او دا چې تاسو له موضوع نه کوشش کوو یوځئ نو بیا موږ تاسو ته اجازه نه درکوو. نو محترم قاري صاحب سعید خوستی هغه به لایف خپرونې ته راشي او موږ به هغه نه پوښتنې هم لرو. مخکې له دغې نه چې قاري صاحب راځي تاسو لایف خپرونه شیر کړئ. طالبان ولې په افغانستان کې نه غواړي چې مذاکرات وکړي؟ وجه څه ده؟ په کومو دلایلو باندې؟ او دلته ولې رسنیو مزدورو رسنیو دې ته هوا ورکړې ده؟ تر پرونه پورې د طالبان ښودل چې دوی د قرآن او د حدیث په ځای د امریکا سره په شوي تړون باندې بافشاري کوي او دا اسلام نه ده او دا مسلماني نه ده او دا سل خبرې د نورې کولې. نن د هماغه د امریکا سره د شوي تړون مطابق مذاکرات د طالبانو سره مخ ته وړي. بیا په تاسو ټاکه ولوېدله چې ته له قرآن او حدیث نه تېر شولې؟ که نه خیر نه بیا دې ولې دروغ ویلې؟ ولې رسنیو دا زهرجن تبلیغات کول؟ 3 میاشتې د دې مذاکراتي بهیر تېرېږي، ولې جګړې ته لابي کېږي؟ ولې نتیجې ته رسېږي نه؟ په کوم شي مو اختلاف ده؟ ولې په قطر کې مذاکرات کوئ نه چې اوس راځئ وایي افغانستان کې که نه د مذاکراتو له میز نه تېښته کوئ؟ د مذاکراتو له میز نه تېښته امریکایانو د کابل ګوډاګۍ ادارې په تاوان او په زیان باندې ده. دا فکر مه کوئ چې دلته به د امریکایانو نیټه د مذاکراتو بهیر دا به وغځېږي او د افغانستان له مذاکراتو نه به هم د فلسطین مذاکرات شروع شي. نه، دلته 14 میاشتې ضرب الاجل امریکایانو ته ورکول شوی ده. هغوی باید د ژمنې مطابق د تړون مطابق د افغانستان نه په 14 میاشتو کې ووځي. کنې عواقب د امریکایانو دپاره خطرناک دي ځکه دا هېواد زموږ ده، د دې هېواد مالکان موږ یو. موږ نه ورکوو اجازه امریکایانو ته چې له دې نه زیات پاتې شي. که چېرته پاتې کېږي که د امریکا هر نظام وي، هر مشر د امریکایانو دلته د ناټو که سکاټ میلر وي او که جو بایډن وي او که جمدین وي موږ ته پروا نه کوي. موږ به خپل د ملک نه دفاع په خاطر خپل وسایلو نه بیرته لا کار کېږو. نو محترم قاري صاحب سعید خوستی راغلی ده سټوډیو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایف خپرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب محترم تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او د نوي سټوډیو مبارکي هم درته وایم. موضوع مو دا ده چې د افغان ولس لپاره د باور وړ ده دا موضوع ده. او پوښتنه مو تاسو نه دا ده قاري صاحب چې طالبان ولې په افغانستان کې مذاکراتو ته نه حاضرېږي؟ ولې دلته مذاکرات نه کوي؟ وجه یې څه ده؟ چې قطر هېواد یا بل هېواد طالبانو ځانګړی کړی ده. نو اواز مو لږ لږ کټ کټ کېږي، که لږ مو دا لوکیشن بدل کړي انشاءالله اواز به مو صحیح شي. قاري صاحب اواز مو کټ کټ کېږي. اوس هم مشکل ستا پکې. شاهین صاحب اواز یې تا ته صحیح ده؟ اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو. نو مبین صاحب د دې سوال په جواب کې چې اسلامي امارت ولې په د هیواد په داخل کې مذاکرات نه کوي، دا سوال دا څو ورځې ښکته پورته کېږي. پرونه که تاسو یاد شي پرونه بله ورځ دغه موضوع حمدالله محب راپورته کړه. بیا د حمدالله محب نه وروسته نن بیا غني هم د خبرې ته هوا ورکړې وه او بیا د غني نه وروسته دا د دوی چې کومې کرایه شوي رسنۍ دي
غاگم خراب دی اوس وغږیږي خوري صاحب غاګم لږ خراب دی تاسو غږیږي او مخکې ما आवाज ډیر برابر او قاری صاحب مخکې علامه ورکړی تاسو اوس هم کټ کټ کېږي مخکې یو څو خبرې مو ډېر واضحه راغله ملګرو لایف خپرونه درسره شیر کړئ قاري صاحب انټرنیټ ستونزه ده انشاءالله حل به شي لږ زره چې لوکیشن بدل کړي تاسو ته زه بلنه نشم درکولی تاسو کولی شئ چې د لینک له لارې دلته موږ ته سټوډیو ته راشئ نو بره د تاسو سکرین د موبایل سکرین چې ووهئ دلته تاسو ته په انګلیسي باندې لیکل راځي نو هغه کېکاږئ د آی ډي پاسورډ درنه غواړي خو زه به هغه ترېنه لرې کړم تاسو ساده کولی شئ چې سټوډیو ته راشئ ستونزه مو قاري صاحب محترم په هغه کې شته زه به یا ورته تاسو قطع کړم دوباره به مو بیا راجي کړم نو انشاءالله دا ستونزه به حل شي زه تاسو سټوډیو نه کټ کوم بیا دوباره راشئ لایف خپرونه سره شیر کړئ ملګرو شاهین لینک ما ورکړی ده شاهین صاحب اورئ زه درلېږم واتساپ کې تاسو لایف خپرونه درسره شیر کړئ اوس دا ګرین ته بیا پسې وځو داسې لوی اصفهان انت تذكريني وناس دايما تذكريني خوري صاحب مبارکه مهرباني وکړئ بخیر راغلی خیر مو په نصیب شه اوس مې اواز صحیح ده بالکل आवाज هم سم دی خوري صاحب اوس مې غږ صحیح ده مبین صاحب بالکل نو ګوره اسلامي امارت د هیواد په داخل کې مذاکرات ولې نه کوي د دې لپاره زه یو لنډ یو څو خبرې کوم یو قاری صاحب محترم دغه ستونزه چې اواز مو کټ کټ کېږي متاسفانه برداشت نسو کولی ډېر کټ کټ کېږي نه پوهېږم ملګرو لایف خپرونه شیر کړئ لینک ما اچولی تاسو کولی شئ د لینک له لارې سټوډیو ته راشئ او موږ سره په لایف خپرونه کې ګډون وکړئ تاسو کولی شئ چې لایف خپرونې ته راشئ او موږ سره ګډون وکړئ زموږ د لایف موضوع ده طالبان د کابل ګوډاګۍ مزدوره بلواک او بېواکه اداره د دې حیثیت او صلاحیت لري چې له هغوی سره په افغانستان کې د مذاکراتو بهیر مخته لاړ شي او ولې طالبان د افغانستان په ځای په درېیم هېواد باندې ډېره بافشاري کوي لایف خپرونه درسره شیر کړئ قاري صاحب محترم به بیا راشي کوشش کوو چې راوړو د انټرنیټ ستونزه یې حل شي نو انشاءالله العزیز
نه د واتساپ له لارې خو دا نه کېږي. شاهین صاحب محترم تاسو باره سټوډیو ته راشئ تر څو پورې چې ملګري ځان سره راواخلو. بالکل جناب صاحب مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو دوستانو الله وکړي چې جوړ او خوشاله اوسئ. خپل مهرباني وکړئ. قاری صاحب محترم مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. وعلیکم आवाज مو صحیح بیخي صحیح ده قاری صاحب. د دې پوښتنې جواب چې اسلامي امارت د هیواد په داخل کې ولې مذاکرات نه کوي، زه د دې پوښتنې لنډ جواب وایم په یو څو برخو. اوله خبره خو دا ده چې د کابل ادارې باندې باور شتون نه لري. د کابل اداره دا هغه اداره ده دلته راټول شوي ټول هغه خلک دي چې هغوی دلته وحشي اشغالګرو عسکرو ته د قضایي مسؤلیت ورکړی و. دا هغه خلک دي چې دې خلکو انګریزانو ته د شپنیو چاپو بمبارونو وحشتونو قانوني جواز ورکړی و په لاس کې. یو څوک چې دومره پوست وي، یو څوک چې دومره خاین او غلام وي، هغې باندې کله باور وحشت بندیانو بدلو کوي. یعنی معلومه وي اسلامي امارت خبرداری او خارجي حتون باندې کاستر ضرور کې په الیکشن بری کوي. دا نه پاتې شپږم بلاک دي اسلامي امارت جاهلیت اخلي او الیکشن بری وکړي د موږ د ټول دشمنان دي. مبین صاحب قاری صاحب مبارک. غږم خراب دی افاده کېږي نه موضوع نه اخیستل کېږي. لږ ځای ته بیا هم تغییر ورکړئ. غږ مو بیا ډېره حوصله مو وکړله خو غږ بیا هم متاسفانه صحیح نه ده. قاری صاحب خو قطع شو. شاهین صاحب تر اوسه د قاری صاحب د انټرنیټ ستونزه حل کېږي ورو ورو به مونږ کسان راواخلو. نصرت غنی او اوسنی نصرت افغان سلام علیکم. علیکم سلام مبین صاحب محترم تاسو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مبین صاحب محترم یوه ډېره کوچنۍ پوښتنه لرم ډېرې خبرې نه کړم. پوښتنه که چېرته د سره نوټ کې او قاري صاحب راسي بیا جواب راته راکړي. مهرباني. پوښتنه دا ده مبین صاحب محترمه یو څو ورځې مخکې یو ویډیو ما ولیدله ذاکر نایک وایي who created the Taliban. فقط دغه جواب غواړم. نو ته ماته زه خو انګریز نه یم زه پښتون یم په پښتو کې راته وایي ګوره وایي who created the Taliban. چا جوړ کړل طالبان د کوم مقصد لپاره د څه په خاطر. صرف دغه ځواب له قاري صاحب څخه غواړم. که اجازه وي مبین صاحب اول خو به زه دا ځواب تقریبا تر اندازې پورې حال د هر افغان دا هغه څه شی کریټ بریټ څه شی کریټ څه شی طالبان سره کوم ګوره هغه وایي ګوره نانی ملنګ یې ودقه وایي who created the Taliban. چا جوړ کړل طالبان، چا منځته راوړل، چا خلق کړل طالبان، چا جوړ کړ دا ګروه، چا منځته راوړل. راسن اشاره کوي بوش ته، راسن اشاره کوي پاکستان ته، راسن اشاره کوي امریکا ته، د دوه قطبونو جنگ ته اشاره کوي لکه روس او امریکا د دوی دوه قطبونو جنگ ته اشاره کوي. اول راځه چې دا پښتنو کو دا د چا چې تا نوم اخته ذاکر نایک دا څوک ده، د کوم ځای د کوم هیواد ده، مسلمان ده، هندو ده. ګوره هغه موږ څه کوو یو دیني عالم ده یو پوښتنه یې کړې ده د دې پوښتنې ځواب باید ورکړل شي. نو دا څنګه دیني نایک طالب ما ځکه ما تشویش په نایک د مسلمان په نوم کې نایک څه کوي؟
ګوره اول دغه نایک په هکله باید څېړنه وشي دا نایک څه ته وایي ذاکر څه ته وایي ګوره دا خپله یو مسلمانه کلمه ده یو اسلامي کلمه ده ګوره یو اسلامي ډکشنري باید په دې یو اسلامي قاموس او اسلامي ډکشنري ورپسې باید چک صحیح شو. البته ذاکر نایک موږ نه پېژنو، اول باید هغه وپېژنو، هغه نه وروسته بیا د هغه په خبرو باندې څېړنه وکړو. ګوره د افغانستان نړۍ ستر عالم ده چې ډېر مجلسونه کوي، په هر مجلس کې په هر بیانیه کې 15 نفره 10 نفره مسلماني ته راوت کوي، اسلام ته راوت کوي، هغوی مسلمانان کېږي د ده په وینا باندې د ده په احساساتو باندې بنا ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ ته او ټوله نړۍ د یو دیني عالم په توګه باندې قبلوي. صرف دا یې وویل چې کوم هېواد پورې تړاو لري؟ هندوستان. صحیح. هغه د اول په هندوستان کې د مسلمانانو حقوق ترلاسه کړي، هغه نه وروسته به بیا موږ د هغه په خبرو باندې باور دغه مبارزه مسالمت آمیزه ده، دغه مبارزه مسالمت آمیزه. وروره ذاکر نایک د اول په هندوستان کې د مسلمانانو حقوق ترلاسه کړي، هغه د ودرېږه لږ صبر وکړه، هغه د نرسي د بابري جومات پوښتنه دې وکړي، هغه د نرسي په پنجاب ایالت د هندوستان کې د 4,000 مسلمانانو د قاتل مودي پوښتنه وکړي، هغه د نرسي هلته د غویي غوښه وخوري. خالي د غویي حلاله غوښه هغه نسي خوړلی. داسې خلک د ما په ملک کې څه کار لري؟ موږ په مېړانه په نره باندې له امریکانو نه ازادي واخیسته، 52 هېوادونه مو مات کړه. ذاکر نایک له هندوانو نه خپل چا چې جوړ کړي یاد د ذاکر نایک 4 چنده 10 چنده د افغانستان د مسلمانانو آبادي ده، د هندوستان هغوی د خپل ازادي واخلي. زما په ملک کې هېڅ چاته زه د مداخلې اجازه نه ورکوم. ذاکر نایک که نر وای زه به امریکانو ته یوازې نه وای پرېښی. 1 میلیارد مسلمانان دي، د مونږ ورونو د مونږ بچیانو د وامه تسې ما چغې والې، زنانو مو د وامه تسې ما چغې والې. هلته ذاکر نایک چېرته و؟ هلته د نړۍ مسلمانان چېرته و؟ هلته عرب شیخان چېرته و؟ هلته د مکې او د مدینې امامان چېرته و؟ چې اوس ذاکر نایک راځي د ما د هېواد په چارو کې لاسوانه کوي. اوس چې امریکان مونږ مات کړل لکه بنګړیو غوندې، ذاکر نایک د خپل ازادي له هندوانو نه واخلي. پوه شوې؟ هر هغه څوک دی خو د پنجاب منبر څنګه ګوره هغه څوک په افغانستان کې د مداخلې او د فتوا حق لري چې اول هغه د امریکانو په خلاف د ورکړې فتوا رامخکې کړي چې ما د امریکانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړې ده. نر غوندې د راشي لبیک، موږ به بیا د هغه په خولې باندې اعتماد وکړو، موږ به ووایو چې ده خو د امریکانو په خلاف فتوا ورکړې. وخت چې یو سړی دومره نر نه ده چې د امریکانو په خلاف سوړ وکړي، هغه بیا راجګېږي. طالب چا رامنځته که زه درته وایم، زه طالب د هزارګانو وحشتونو، طالب د هغه خلکو وحشتونو چې د افغان پیغلو نه یې سینې پرې کولې، طالب هغه وحشتونو رامنځته کړه چې میخ کوبیدن یې کوه، رقص مرده یې خو له هغو نه خو به تر تاسې وکړل وروره پرون د غور لاره تاسو نو خو ته خو لږ صبر وکړه. په هر کیلومتر کې مو پاټکونه اچولي وو، ویشلی په جزیرو تقسیم افغانستان طالبان ورته واحد افغانستان که. هغه خلک چې له خلکو نه یې څرمنې ویستلې، رقص مرده یې کو طالبانو تر کولاب او تر ماسکو پورې درته وزغلول. دا خبرې غلطې دي، قربان دې شمه. ولې حقایق نه درک کوئ؟ اوس هم د کابل د بلاګۍ ادارې، د CIA او د بلیک واټر د جاسوسانو خیانت او جفا وه چې طالب دومره اوج ته ورسېده. طالب نن نړیوال شو، طالب نن ډرون تیارو ته لاسرسی پیدا کوي. قریب به انشاءالله د B-52 د افشانزا درته پیدا کړي. ودرېږه. اوس هم مونږ د چا فتواګانو ته ضرورت نه لرو. په سنګر کې مو علما ناست دي، شیوخ ناست دي. الحمدلله د دین تشریح تر ذاکر نایک ما ته ښه کولی شي. ذاکر نایک د له خپلې غاړې نه نیکټایي کته کړي، له خپلې غاړې د نیکټایي کته کړي. د مونږ علما الحمدلله اوس هم په سنت او په شریعت برابر، ټوپک یې په لاس په سنګر کې ناست ده. زه څه کوم د بل چا علما؟ زه څه کوم د هندوستان یو ملا؟ نه یې غواړم. بیا مسالمت آمیزه د هغه مرۍ چاړه د ما مرۍ ته رسېدلې، زه مسالمت آمیزه. هغه د بابري جومات په جای مندر جوړوي، زه مسالمت آمیزه. هغه په زرګونو مسلمانان زه مسالمت آمیزه. مونږ ګوره هندوان نه یو، مونږ بنګالیان نه یو، مونږ افغانان یو.
والله دې که ټپي شوار په سوک اخلو هېڅ ضرورت دې ته نه لرو چې څوک دې زموږ د هېواد په چارو کې لاسوهنه وکړي فتواګانې دې ورکړي هغه که د هر ځای عالم او د هر ځای ملا وي هېڅ چا ته موږ ضرورت نه لرو موږ علما لرو شیخ الحدیثان لرو تفاسیر یې لیکلي دي هیڅ ضرورت نه لرم زه د هغه عالم فتوا غواړم چې په سنګر کې د امریکایانو د کابل د ګوډاګۍ ادارې په خلاف باندې اسلحه راجګه کړې زه یې ذاکر نایک پېژنم اصلا غواړم چې ویې پېژنم که ښه خبره کوي که بده خبره کوي مسالمت آمیز چې پکې شو صلیب ټوپک اخیست ما بچي وژني ذاکر نایک د مسالمت آمیز تبلیغ کوي وخت راکوي وخت درکوم نو خو ته چرنګیات وایې که نه لیونی ته داسې څوک په ما پېژنې چې اصلا هغه وجود نه لري تښتېدلی ده له خپل هېواد نه ګوره ولې داسې کوئ ما ته وخت راکړه اورې اورم ګوره یوه دقیقه اوس ما ته ګوره ته ذاکر نایک نه منې ذاکر نایک یعنې نه منې چې د هېڅ عالم نه ده هېڅ شخصیت نه ده هېڅ ګوره د افغانستان په باره کې مداخله د چا نه منم څنګه چې د روسانو اشغال نه منم همداسې د افغانستان په وړاندې مداخله نه کوي مداخله نه کنه بد کوي چټي لګیا ده چې هغه وایي امریکا په اسلامي اصولو کې مداخله هېڅ اصول هغه ما مه بندوئ ما مایک مه بندوئ بابري جومات پوښتنه نه کوي ولې خو ګوره دی که د بابړي جومات پوښتنه نه کوي مبین صاحب محترمه هغه څوک چې له پاکستانه فتوا د جنګ ورکوي د مندر پوښتنه ولې نه کوي په پنجاب کې د مندر پوښتنه ولې نه کوي په پنجاب کې مندر جوړېږي په اسلام آباد کې مندر جوړېږي دغه پوښتنه ولې نه کوي هېڅ ضرورت نه لرم چې زه د چا په چارو کې مداخله وکړم هلته ما څلور چنده مسلمانان پراته دي پوښتنه دې وکړي خو تاسو ته خو فتوا مغه درکوي وروره که تاسو ته فتوا مغه عالم راکوي وروره راځي امریکان د کور ته ننوځي خور دي مور یې بچي دې په شهادت رسوي دا د قندار ظلم او وحشت ته خدای ولې پرې سترګې دا څه فتوا ته ضرورت لري امریکایي دې ما په کور راغلی زما بچي وژني زما ناموس ته په چا په سترګه ګوري دلته زه د ذاکر نایک فتوا واخلم او که خپله مه کوه د خلکو له بامه څخه جنګ مه کوه د خلکو له بامه ما مه وروره چا جنګ کړی امریکایان د ما کور ته راغلي دي امریکایان څه حق لري چې د ما هېواد ته راغلي دي ولې سترګې پټوئ دا حق ولې ورکوئ چاته چې سترګې امریکایان دې په کور ته راغلي په هېواد ته راغلي دي بې تلاشي دې انګړ ته راکوزېږي لږ انسانیت زده کوي لږ غیرت پیدا کوي ځان کې که د جهاد غیرت نه لرې دغه بې ناموسي خو مه کوه چې خپل د اتلانو سرښندنې بل چاته منسوبوي موږ څه د ساوت افریقا او د ویسټ انډیز مسلمانان نه یو موږ د برما مسلمانان نه یو چې زما بچي دې وژني زه به ورته ګورم جومات دې شهیدوي زه به ورته ګورم قرآن دې په ډب سورای کوي موږ به ورته ګورو څه ده چې زه مسالمت آمیزه لکه ذاکر نایک دې له ما نه غیرت زده کړي زه له ذاکر نایک نه غیرت نه زده کوم راجګ دې چې خپله وینه دې توی کړي دا 4000 مسلمانان چې په هندوستان کې شهیدان کړل دغري کسرا ته لاس کړی وي 8000 هندوان خو به یې وژلي وو که نه بابري جومات باندې منده جوړېږي ذاکر نایک دا وي بس تاسو ته همدغه پیدا شي ذاکر نایک د خپل نیکټایي د کې اوقاف صاحب سلامونه احترامات آواز نسته اوقاف صاحب اوقاف صاحب غږ هم نشته دی دا عجب خلک دي څوک د بنګلادیش نه فتوا ورته وخړوي دی بس هغو ته غوږ نیسي تاسو چې داسې د خلکو په خوله باندې باور کوئ هغه خلکو چې د اوله د امریکایانو راتلل ولې هغو خلکو ته ونه وایي چې د فتوا ولې پرې ورنه کړله په امریکایانو باندې اوس راغلی ذاکر نایک به بله ورځ وایي چې لوڅ وګرځه ته به لوڅ ګرځې په خپل وطن کې امریکایان نه وینې ته په خپل وطن کې دا خلک ته نه وینې ضرورت د ذاکر نایک ضرورت د بل څه دی
په خپله باندې د خلک نه وینې تا په خندار کې بمبارد وکړو ماشومان درته وي 20 کاله په تا کې اخته دي ته دا نه وینې دا 20 کاله کم عمر دی ذاکر نایک به خبر دی په یاد دی سکاټ میلر دی نه وینې چې سکاټ میلر ګرد تاویږي ترامپ راغی په مابین د بګرام کې ښکته شو بدون د بلنې د تا رئیس جمهور منډې ور وهلې او دا ذاکر نایک ویلي دي عجب رشخندي ده بیا د ما وطن د ما واکې د امریکا ښځه د ما واکې د لالا چهار څوک به خارجی درته ووایي بس مغه شی مني په همدغه خاطر باندې تاسو خراب چې د خارجي خبر منئ د خپل نه منئ موږ د ځان علما لرو موږ د ځان خلک لرو موږ د ځان خپل خاوره لرو موږ د ځان هر شی لرو ضرورت دوته نشته چې یو نفر په ما باندې خپل خبر وکړي بس زه دغه خبر ومنم دایم پردي ډول ته ګډېدلې پردی کټ ته نیمه شپو دی د تاسو هغه پاپ سیاف هم ویلي دي ضرورت د موږ د خبرو اتنه ټولونه غلط اوقاف صاحب تاسو کمره خلاصه کوي که چېرته مو دغه ستونزه د هغه حل شي نو ورونه خواهش کوم لږ صبر وکړئ سټوډیو ته مه راځئ چې قاري صاحب که راشي په دې چې سټوډیو ډاون کېږي هېڅ نه کېږي د تاسو موږ نشو راخیستی تاسو ماشاءالله تعداد زیات دی سټوډیو کې 15-16 نفر ځایږي لږ صبر وکړئ قربان مو شم سمه ده قاري صاحب ته هېڅ ځای نشته چې راشي ولې داسې کوئ لالا مو یې ولې مه کوئ داسې که نه مبین صاحب ورونو ته به وخت ورکړو تراب خانه مهرباني وکړه وغږېږي تراب خانه مهرباني په لاندې الفاظو کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مبین صاحب تاسو نور سلامونه درګېلې مهرباني وکړئ مهرباني مننه ورونو د سکار دوی خلکو همدا عادت دوی د خلکو همدا عادت ته کله موږ ته ذاکر نایک باندې کوي کله موږ ته بل باندې کوي زموږ د افغانستان خپله ستونزه ده خپله به وارو په خپله باندې د مسله وارو زموږ خپل ملک خبره ده او دوی کله موږ ته ذاکر نایک راولي او کله دی وروره موږ نه ذاکر نایک پیژنو نه وروره بل څوک پیژنو علماو ته احترام لرو زموږ په چارو کې څوک راسوهنه نه کوي زموږ له درد او زموږ له فریاد نه د ځان خبر کړي ولې طالب اسلحه راجلب کړي طالب خو یو ټایټل ده طالب خو یو نوم ده الحمدلله تر دغه نامه او ټایټل لاندې خلک جهاد کوي افغانان کوي عام ولس کوي دې نه ځان خبر مومن صاحب محترمه دي خلکو چې زموږ بچي دي خلکو دا افسوس په کار رسېدي دې خلکو دا افسوس په کار په خپله د خپله توره خپله مېړانه خپله اتلي بل ته ورکوي که نه ډېر افسوس دغه هلکه د خپله اتلي خپله د جهاد په نظام بل ته مه ورکوئ په دې باندې فخر وکړئ په دې ویاړئ راځئ دوی ملاتړ وکړئ دوی وکړئ او دوی به راسي دا یو ځای بل ځای خبرې به کوي بې منطقه خبرې به کوي دا خوند نه کوي اوقام صاحب تاسو د مایک خلاص کړئ څنګه د غږ موس اوقام صاحب شاهین صاحب دماغ غږ اوس ګرځي مننه طرف ته مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ جنرال صاحب محترمه تاسو ته شاهین صاحب او د خپرونې ګډونوالو کتونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام ورحمت الله ګرانو ورونو طبق معمول مغه سوالونه هم چې درلودل کولی شئ د اوقاف صاحب نه مغه سوالونه وکړئ انشاءالله تعالی په ډېرو ښو الفاظو په ډېر زغم سره به تاسو ته ځواب درکړي مهرباني وکړه وروره دغه نومونه نه معلومیږي دغه پکول دی چې په سر دی مهرباني وکړي نومونه ښکاري شاهین صاحب نه ښکاري ډېر موړه ښکاري ډېر موړه ښکاري لاندې هغه نه ګوره چې لاندې غټ ښکاري مبین صاحب ما ته غږ کوي که نوره کسان نصیر خانه مهرباني وکړه مبین صاحب جنرال صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سره شور ډېر نصیر خان شور دی وروره اوقاف صاحب محترم دغه چې د ذاکر نایک په نامه او د په نورو نومونو باندې
غواړي امریکایان نور خلک همدغسې د عرب شیخانو په نامه باندې د اندونیزیا په نامه باندې د بنګلادیش په نامه د پاکستان او د نورو په نامه باندې یو څوک راجګېږي د افغانستان له حالاتو خبر نه دي فتوا خړوي یو نظر ورکوي یو څه ورکوي ولې ضرورت دی ته دغه شي ته دا سکچویان سوسیال خواره د کلیسا مزدوران ولې زیاته لابي کوي وقاف صاحب خو ملا څه ورکړه حمزه ورور السلام علیکم حمزه صفای ورور مایک وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شاهین وردک صاحب په جوړ شکر قربان مهرباني کوي وردک صاحب आवाज بشته دی بالکل आवाज ډیر ښه راځي ماشاءالله وردک صاحب زه خو سټډیو تم د تازه رالم په موضوع باندې پوره نه یم خبره موضوع ده ګران آیا د کابل اداره د افغانستان ولس د باور وړ ده دغه موضوع ده دویم سوال ده ولې طالبان د افغانستان په ځای په دریم هیواد کې د مذاکراتو بهیر روان کړی ده د کابل ګوډاګۍ اداره نن 10 کاله مخکې چې طالبان تهران کې افطار ورکړ طالبان په رسمیت پیژندلي وای ولې اوس ضرورت د دې چې پیدا کیږي ولې دې نه مخکې چې شړونګا بابا لومړی وار ارګ ته راغی په ارګ کې زندانیانو ته اخطارونه ورکول د طالبانو ادرس ترې نه ورک ولې هغه وخت د طالب د ادرس پیدا کولو دپاره داسې اقدام نه کول مننه مبین صاحب محترمه د افغانستان ګوډاګۍ اداره چې دا کومه پلانونه جوړوي د یا د طالبانو د کوم مذاکرات چې دي د دې کمزوري کول او د دې په توګه باندې کومې فلمې جوړوي کوم انتحاري بمونه الوزول کیږي یا نور د کابل کې چې دا کومه میزایل شاټ کیږي یا نور کارونه دا ټول هغه فلمې دي او هغه کارونه دي چې په دې سره دوی کمزوري کول د خبرو اترو او دغه رنګه ده چې کومه موافقه په دوحه کې شوې ده د هغې کمزوري کول اراده کې دي او دوی هیڅ کله دا کولی نشي چې په دغه خپلو دسیسو باندې د خبرو اترو د دغه رنګه د صلح د دغه کمزوري کې فړاو کمزوري کې انشاءالله صحیح مننه الله پاک مقدر که عقاب افغان حنفي صاحب مایک مخلاص کړئ که چېرته تاسو اواز راته نو ودرېږه دا مه قطع کنه وروره د مونږ موضوع د افغانستان په باره کې ده د مذاکراتي ټیم باره کې دا ولې قطع کوئ یاره دا شکري بیا پرېږدم خو پرېږدئ ما ته سړی پرېږدئ کنځا کوي ماته یې کوي ودرېږه چې زه دې لږ ځله دا ویډیو غټه کړمه دا هغه غټ کړمه یو کسان مه جګوئ وروره پرېږدئ دا ما ته کوم کسان چې لرې کوئ د ده نوم څه شی د شاهین صاحب د امانه څه لاندې ده دغه زه ستا شاهین صاحب د امانه شکل ګوره جنرال صاحب موږ تر شا ولاړ د شکل ګوره دا د ګو بچای سوال صاحب کامره دې مایک دې بند کړه تا نه چا پوښتنه کړې ده ولې دا د هغه باندې نه پوهېږي ګورئ اورېندار دې را باندې وغی هغه اورېندار دې را باندې وغی اورېندار دې نه وه چې هغه تا غولې وه هغه باندې وغی ولې قطع کوې ولې قطع کوې شاهین صاحب ودرېږه مایک مه بندوه اورېندار دې نه ده خور لرې خور مور لرې د کوم ځای د کوم هیواد ولې ما درته څه ویلي دي څه مې درته ویلي دي دا د تا انسانیت مبین صاحب لکه د جاهل سره سړی څه وایي اورېندار لري اورېندار لري اورېندار لري تا غوندې هر څوک خره نه دي اول وشرمېږي اورېندار دې د باګرام نه راوله ورسره اورېندار دې د امریکانو له غېږې نه راوله دریا منډې کې اوسې ورسه اورېندار دې اوسم پارک کې د ځان ته به خوشحاله مې چې زه نن لاړم لایف کې مې خبرې وکړلې ورشه د هر والي معاون د دې اورېندار ده خور دې ده ورسه چې څه ورسره کېږي ورسه امریکایان څه ورته څه لوبې ورسره وکړي دا طالبو چې د تا د عزت نه د دفاع په خاطر باندې قرباني ورکړله
ته شرم لرې، ته غیرت لرې، ته خور لرې، ته مور لرې، ته ناموس لرې. دا د تا انسانیت ده، دا د تا انسانیت ده. دا بلاک کړه، دا زړه دې درد کړی ده. زه پوهېږم چې تا کوم دی سوځېږي. برنال واخله، برنال د سوخت دپاره بهترینه ملهم ده. سهار او بېګا یې په نهاره وهه، سوخت به دې غلی وي. نو دې کې اوس زموږ څه مشکل ده چې تاسو سوزش دي دلته راسې بس کندهار کې برنال بهترینه ګانو ته ډېرو تمال لېږلي دي، ټول غلي سوي دي. خارخ مرګ یې ختم شوی ده. نو تام چې کوم ځای سوځي برنال بهترینه ملهم دي، دا ولګوه. زه جلدي ډاکټر یم ګوره ښه. ښه عقاب صاحب مهرباني وکړه. نه دی به م خوشحاله وي چې زه لاړلم لایف کې مې خبرې وکړې. راسه معقوله سوال وکړه، معقوله خبره وکړه، مخالفت وکړه، ووایه نه منم طالب نه منم. مونږ خو په زور در باندې نه ده منله، مې منه. اوس دا چې د تا چرت په دې خراب ده، بزنس کاروبار دې خراب شوی ده، امریکایان دې نه پرېږدي، بیسونه یې ټول درته راوشړلې، ډالر مو ختم شول، موردګوي مو ختمه شوه. دې کې خو اوس زموږ جرم نه ده. دا خو ټول طالبانو دا کار وکړه چې اوس طالبانو تاسو مخه نه وای نیولی، اوس به م ښه روزګار روان او افکار ځکه نه درکوو چې بیا قبولیت اخلئ. اوس بیخي دی چېرته السلام علیکم. هغه دا ښه جوړ یې تکړه صحت دې ښه ده. دا زموږ د قومندان صاحب نانی و، پر پوسته کښې و دا زموږ سره، بیا پکښې پیښه داسې وشوله، دې باندې ډلییز جنسي تیری وشو، پر 18 امریکایانو باندې دغه کس باندې ډلییز جنسي تیری وشو. بیا ډېر سخت مریض و، د علاج دپاره دا په اروپا نه اوس خبرې کوي. دا زموږ د قومندان صاحب نانی و. بس هره بلا خدا هلته راغی نو د یو چا د کور زمانه ورته زبان درازي، نو قسم په خدای چې زه حیران پاتې یم دې خلکو ته چې ته خپله کور و غږ دې اورو. مهرباني وکړه که لږ زره واضحه غږ دې راشي نو ډېر خوند به وکړي. مونږ د کنځلو په جواب کې بسې بس اوس راواخلئ برنال، په دغه تاسو ته کافي دی، هېڅ هم نور نه درته وایي. دا به انشاءالله تاسو په دې سینو باندې چخوو، غم یې مه کوئ. عقاب صاحب مهرباني وکړه که دا غږ دې لږ صحیح شي. قربان شم دغلته مهرباني فکر کوم دماغ غږ تاسې نه اورئ. صحیح ده، اوس صحیح ده، اوس صحیح ده. نو د تاسې موضوع ته به راسو، په دې خلکو به تبصره نه کوو. دا خلک دردېدلي دي او دوی سره د خپلو د دردونو علاج نور نشته، مجبور دي چې داسې یو سرد عقاب صاحب متاسفانه غږ مو نشته، نو که مثلا انټرنېټ مې د پنجاب لاس وروڼه ډېر دي، زاید ورور ته وخت ورکوي. او زاید صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ستر جنرال صاحب، شاهین وردګ صاحب، ټول لیدونکي اورېدونکي نیکې هیلې. مولوي صاحب دغه مخکې چې کوم ورور راغی، ورور خو نه ورته وایي، یو دغه رزیل مرتد چې راغی دلته دا ورانې خبرې یې وکړې ورېندارو. زاهد افغان صاحب ګوره زمونږ دغه لایف افغانان ګوري، دا بنګالیان او هندوان او نور خلک نه ګوري. دلته به خور، دلته به مور، دلته به یو ماشوم ناست دي. زه دې ته حیران یم، کیدای شي ښه دغه نن د ده مور دلته ناسته وه، دې لایف ته خور یې ناسته وی، د ده د الفاظ دا دومره پلیت الفاظ یې د له خولې ووته. زه نه پوهېږم والله چې دا په کومه کاسه دوی خوړلې او دا چېرته لوی سوي دي. دوی ته د ادب او تربیت چا ښودلی. مبین صاحب دغه بې ضمیره، بې وجدانه، بې غیرته دغه چې راغی دغه خبرې یې وکړې، ورېندارو خور دی، د والي معاونانې دي، ورېندارو خور دی، هلته امریکایانو ته وروستله، ستاسې تجارت، ستاسې مردګوي قطع شوې ده، ځکه زور یې درکړی ده.
نو لږ زره سړیتوب انسانیت سړی راشي لایف ته دلته کسان دلته په زرګونو خلک ناست دي ته د خبرې ته ګوره دی به هم اوس خوشحاله وي چې زه اوس لایف ته لاړم د مبین صاحب لایف کې مې کنځا وکړې په دې به دی هم خوشحاله وي نو دغسې بې ضمیره بې وجدانه د لاسه خو دا وطن مبین صاحب دغه ته راغی په دا 20 کلو کې دیموکراسۍ او سیکولریزم موږ ته دغسې خلکو دغسې بې غیرته بې ضمیره بې وجدانه موږ ته وروزل چې اوس راشي نه انسانیت پیژني نه اسلامیت پیژني نه افغانیت پیژني راشي د یو چا شخصي حریم ته ورتېرېږي مبین صاحب کنځا کي په کنځاو باندې به تاسې څه وکړئ 20 کاله تاسې دې ملت ته کنځلې وکړې مبین صاحب 20 کاله تاسې 40 وروسته کنځلې وکړې د افغانستان مګم څه وکړه هېڅ هم ترلاسه نه کړه او نه به یې ترلاسه کړي انشاءالله وخت هم کم پاتې ده او د ستاسې او د زمونږ د منځه دا کم کسان چې مبین صاحب کنځلې کي دا کم کسان چې راځي بد و رد وایي د دې زمونږ د منځه به انشاءالله توره فیصله کړي بل څه نشته دي او بله دغه مخکې چې دغه هغه راغی دغه نصرت غني راغی مبین صاحب دغه خبره یې دغه وکړه د ذاکر نایک خبره یې وکړه هغه دغه ذاکر نایک خو اول ملا نه ده مبین صاحب دا ملا نه ده دا یو مبلغ ده دا نه په فتوا باندې پوهېږي نه په کتابو تدریس ته راولي نه په فتوا یې نه ده ورکړې او نظر یې ورکړې دا پوښتنه دی به دا زما غږ اوري دا پوښتنه د ذاکر نایک نه کوم 10-12 کاله مخکې شوې وه هغه داسې یو سیاسي خبره کړې وه چې طالبان څنګه منځته راغله هغه دا اوس راغلی ده دلته موږ ته وایي چې ذاکر نایک دی موږ ته معرفي کوي چې ذاکر نایک داسې یو سړی ده او داسې دا یو تش مبلغ ده مبین صاحب نور هېڅ هم په چیز باندې خبر نه ده نه په فتوا باندې خبر ده نه ده اوس د هند نه خو هغه د ټوله ته معلومه ده د هند نه تښتېدلی ده هلته یې د پیسو د پریمنتلو په هغه باندې تور باندې اوس په اندونیزیا کې ده اوس خو هېڅ هم نه دي ورپاتې او بل مبین صاحب د موضوع مطابق یوه خبره درته وکړم چې د موضوع مطابق دوی کابل نشي ساتلی اوس طالبانو ته تضمین ورکوي چې تاسې راشئ دلته هغه وکړئ دا کابل روزانه مبین صاحب دغه تصویر تاسو وګورئ دا د دوی حیثیت ده زموږ دا له یاده نه دي وتلي دا مونږ تاریخ سپاري دي ګاګیانو ته وګوره چیرې به هم تاسو پېژنئ او دا دوه غلامان او مزدوران به هم پېژنئ چې د هغه وخت وزیر د خارجه څه رقم فیصله وکړه په دویم وار کې بل وزیر خارجه پمپ راغی د دوی تر منځ څه رقم فیصله وکړه خلیلزاد د امریکا سفارت دوی راجع کېږي طالبانو ته تضمین ورکوي دا عکس د هر څه ویندویي کوي دې کې په زرګونو خبرې نغښتې دي تبصرې دي دواړه غلامان دا د موږ هیر نه دي رواني دوی مبین صاحب کابل دغه نور ولایتونه خو کاتې لري دي یا وایي چې نه رسیږو ورته دغه کابل کې خو ښه پوره عسکر دي پولیس دي ښه ډېر دي دوی خپل هم ډېر دي امریکایان هم ورسره دي رادارونه هم ورسره دي هوایي کامرې او فضا ټوله د دوی د کابل نشي ساتلی مبین صاحب د بیم 12 راوړل کابل ته بیم 12 ګوره 1 متر مرمۍ لري بیم 12 د غیر انتقالول د کابل ښار ته او بیا دا ټول مرمۍ شارتول یو مرمۍ په دارالمان شارتي یو مرمۍ په پلچرخي شارتي بل مرمۍ په میدان هوایي باندې شارتي جالبه مبین صاحب دا ده چې نه وزارت دفاع ولي نه وزارت داخله ولي نه ارګ ولي مرمۍ دي که په دارالمان شارتي مرمۍ په پلچرخي شارتي مرمۍ په میدان هوایي پارلمان ولا دفاع ولا دفاع ولا وزارت داخله ولا کلی اردو ولا ترجیب سره کوي دا څه رقم میزایل دي زه دې ته حیران منګ هم دغه ته حیران یو چې دا ولې اوس وزارت دفاع باندې نه لګیږي ولې وزارت د ارګ څونه لویه ساحه ده تاسو ته معلومه ده هغه ارګ څونه لویه ساحه ده ولې دا یو مرمۍ دلته په ارګ باندې نه لګیږي دا بیم 12 مرمۍ دا لو 1 متر مرمۍ ده دا راوړي دلته شرطي د سی آی او د بلیک واټر جاسوس صالح چاودنې د ځان سکه محل ته دی مونږه بوشکې ته برابر سبا لیکته باج سه دا چې ته شاته درې موټر خپل باډي ګارد تا نه او بیا الله اسنه پاتاو کې ودرې کې د ز باج مونږ ته معلوم نه ته باج ته نه نو ته ولې زخمی کېږي او هغه یو گزار کې باج سولې هغه نو په سوري باندې چې وو په سوري دومره سوري کې نه وای ما ایران مون کې د قصورا تو برامد نو نه به شاته حضور مبین صاحب دا څنګه وتلی وغه سوري به سوري ډیر وړکای او په شک په نشو وتلی دا څنګه ډیر د سیره پسی وجدا په وتلی وو
کنه بس دار باد شه دار باید هغه دی نو مبین صاحب ولس باور په دې خلکو باندې د لاسه ورکړی دا ولس مبین صاحب کله چې دا د کابل پانتون باندې برید وشو د کابل په پانتون باندې چې برید وشو اسلامي امارات پرېږده دا خو یو طرف ده دا خو د افغانستان د خلکو طرف ده یا یې طرفداران پرېږده بې طرفه خلکو مبین صاحب په زرګونو پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې د بې طرفه خلکو د کابل په پانتون باندې چې کله برید وشو ډېرې پوښتنې په سلګونو پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې نور خو دوی په ولس باندې خپل باور د لاسه ورکړی ده او دوی دا تضمین د کابل نشي ساتلی بیا طالب ته تضمین ورکوي چې ته راشه ته زه ستا د امنیت نیسم او ته دلته داخل او جالبه مبین صاحب دا ده چې هلته مذاکراتو کې کېدای شي بهرني عوامل هلته لاسوهنه وکړي په قطر کې که چېرته وشي ټول بهرانیان یرغلګر په کابل کې موجود دي قطر ښیي چې هلته به هغه وشي مداخله وشي په مذاکراتو کې مبین صاحب څنګه مداخله وشي هغه ضیاء الرحمن صاحب راغلی ده ضیاء الرحمن صاحب ته سلامونه په خیر راغلی خپرونې ته او دغلته عبدالله امارتي په کوچي په نامه یو ورور د وروره دغه کامره د که بنده کې نو بیا به انشاءالله زه تا راجي کړم نو کامره دې خلاصه وي زه دې نه جوړوم ځکه تصویر دې صحیح نه ښکاري ضیاء الرحمن صاحب سلامونه وعلیکم السلام جنرال صاحب محترمه بیا هم تا ته په سټوډیو کې ټولو حاضرینو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اول خو دې ښایسته مبارکي سټوډیو مبارکي درته وایم الله دې د خیر کې دا موږ او تاسې د ټولو لپاره یو افتخار ده الله دې ژوندی لره او بیا راځم دې ته دا ځینې چې دلته سوځي او دوی ته زور ورکوي موږ دوی ته دا وایو چې ګورئ عزت او ذلت د الله جل جلاله په لاس ده الله جل جلاله چې چاته عزت ورکوي هغه هېڅوک هم نشي کولی چې هغه ذلیله کړي نو طالب ته د طالب مبارز ته د طالب مشرانو ته طالبانو ته چې الله جل جلاله عزت ورکړی دا تاسو په دې سپکو خبرو او تاسو په دې فکر باندې نسئ ورناخیستلی نن چې د جهان هغه مغروره خلک چې دلته د طالب د زندان ته اچولو د طالب د بندي کولو د طالب د وژلو په خاطر د خاورې ته راغلي وو هغوی نن سر ټیټ کړو دا ځکه یې ټیټ کړو چې دلته د طالب توکل په الله جل جلاله د طالب رابطه له الله جل جلاله سره وه نو هغوی غدارانو د فرعون په شان دغه مغروره خلکو سر ټیټ کړو نو دا غلامان چې دي دوی خو د هغوی غلامان دي دوی باید ډیر په ښه انسانیت سره نور طالب ومني نور د طالب مبارزه ومني او د کابل غلامه اداره چې وایي چې طالبان د دلته راسي دوی د اول خپل ځانونه سم کړي دوی د اول د کابل امنیت ونیسي دوی هره ورځ وژل کیږي لکه چرګان دغسې وژل کیږي دغه نن ورځ کې درې څلور داسې کسان د کابل د والي مرستیال او بل دغه ټول سره وژني یو بل وژني نو طالب دومره دوی ته اړتیا هم نه لري چې دوی باندې اعتبار وکړي او طالب د راسي که دوی سره د په افغانستان کې تر څو چې دلته دوی اسلامي نظام داسې نه وي منلی لکه خارجي اشغالګرو چې له دې خاورې نه وتل ومنل تر هغه پورې نه راتګ شته او نه اوربند شته هیڅ شی هم نشته چې هر وخت یې ومنل سرونه یې ټیټ کړل اسلامي نظام ته نو بیا به انشاءالله طالبان په هسکه غاړه له سپین بیرغ سره د کابل ښار ته او د افغانستان ټولو ښارونو ته راسي او دغه ملت به دغسې هرکلی ورنه کوي لکه هغه په نورو وختونو کې یې کړی ده نو انشاءالله ډېره مننه جنرال صاحب زه هم دلته که ضرورت و دلته یم که نور وخت ورونو ته وخت ورکړي مونږ سره اوسېږه سرباز وروره سرباز ورور به درته ووایم نو اوس مجبوري مو ده یو غلام ته به هم ورور وایه مزدور ته به هم ورور وایه ځکه هلته خبرې د مذاکراتو روان دي نو نه ما ته ورور ځکه ووایه زموږ خو زه خو یو د صلح سرباز یم زموږ خو یو داسې فکر نه ده لکه لږ مخکې څه هغه یو سپی راغلی و نو هغه کوم سپی خو چې مخکې راغلی و هغه خو ما دغه توصیف درته وکړه چې هغه خو یو ډېر خانداني مردار انسان و یا په 18 نفرو باندې په یو چا باندې جنسي تیری وشي بیا ټول خاندان داسې وي چې په خور او په مور باندې په خپلو کې ګډوډي یې ده سره دا د ډیموکراسۍ د لاسه زموږ ته اخلاقیات ډېر زیات کمزوري شوله نو بخښه کوئ د هغوی په هغه باندې زه ډېره بخښنه غواړم ستاسو نه
نو دا خو د تفاهم او د فکر ځای خو دا زموږ یو ګلټیر سپی راغی او دا خولې واچوله نو ډېره بخښه کوئ سره نور زه ستاسو انسانیت او اخلاقو ته زه سپیشل سلام کوم او ستاسو ډېر اوچت اخلاق دي او دغه استودیو باندې مو خلاص ته موږ ډېر زیات وسورولو بیخي ودرېدلو ورباندې ځکه زموږ په دا خیال ومال دا یو دغه پروګرام به در بند کړو ختم به دې کوو دا جنرال موبین به چېرته راونیسو پر جیل چې به یې واچوو نو هغه زما پر خیال تاسو پر قطر کې دا تلویزیون خلاص کړی نو موږ خو والله مطبوعات والا ډېر زیات خفه وو د ټولو رنګونه بیخي زیات زیړ وو یاره پرتګونه به اوس زموږ نه وباسي او لمنې به اوس زموږ نه پورته کړي سړی ډېر پاور کې شو نو الله دې زموږ پردې در سره کوي نو تاسو چې څومره کوشش کوئ چې مونږ ختم کړئ مونږ لا لرغونېږو لا نورم په مخ ځو ځکه د افغانستان جهاد ته متوجه سي په زرویاو کې چې کله امریکانو په افغانستان حمله وکړه 2004 او 15 د طالب نوم او نشان نه و چا مننه چا د طالب نوم نشو زغملی داسې خلک ماته معلوم دي چې په کور کې به یو مجاهد بستا قوم پلار رور عزیز به په خلاف چې ته لیونی نن هماغه لیونی وروره د نړۍ فاتح هم ده او پلار ورور ته وایي چې ته هوښیار یې مونږ یې ونیو نو وخت تغییر کوي انشاءالله العزیز هغه شیبې ورځې را روانې دي چې ډېر څه به تاسو نور ووینئ دا هېواد څنګه د دې هېواد مالکان مونږ یو له دې هېواد نه دفاع دا د مونږ فریضه ده او تعجب خو دې چې ته ډېر اچولي وو جنرال صاحب تعجب دی چې ته ډېر زیات اچولي وو څه اوسه پورې موږ په سکرین باندې داسې ږیره او داسې لونګۍ او دا سټایل موږ بیخي اوسه پورې کتلی نه وو نو دا بیخي په ټوله دنیا کې داسې یو ډېر یو عجیبه شی ده ولا نوي ستوري راختلي بس الله دې زموږ پردې در سره کوي نو سربازه دا سپین بیرغ نه وینې دا سپین بیرغ ته بیا ورې ګوره دې ته لږ سینه سې کتلی که څه خبره ده دا بیرغ هم یادوه او دغه ټول دغسې معلومېږي ټول داسې دی چې سم دی زموږ دپاره خو سم یو موټر بم ده نو دا څه ښکارېږي الله مو د پردې در سره کوي زموږ ستاسو سره قدرمن شئ الله پاک مو عزت که الله مو د خیر سره زر د مونږ لاس ته راول ژوندی که مړ هم لاس ته راسې پروا نه کړي خو ژوندی چې خیر لږ به مونږ تاسو ته هغه حقایق در وپېژنو چې څنګه ده تاسو خو هغه عسکر مو چې ونیسي څوک بیا اشپز وي څوک وروره وایي زه کنارابونه پاکوم څوک څه وایي څوک څه وایي شهاب لیوال صاحب د تاسو د انټرنیټ ستونزه ده نشو کولی چې سټوډیو ته مو راوچت کړو په هغه باندې د نشان راځي د زنګ مه وهئ وروره نو مونږ دقت په دې کړو چې ته دوباره راشې او د تا انټرنیټ صحیح خو انټرنیټ ستونزه دې اوس هم شته د هغه بل ورور ودرېږه چې زه دې دلته نوم وګورم شاهد اوریاخیل مایک مخلاص کړئ السلام علیکم ورحمت الله جنرال صاحب وعلیکم السلام جنرال صاحب سټوډیو درته ډېر ډېر مبارک وي مننه ماشاءالله ډېر ښایسته او ډېر په زړه پورې ښکارئ قدرمن جنرال صاحب یو خبره کوم هغه دا چې د کابل آیا د کابل اداره افغان ولس په رسمیت باندې د باور وړ ده ورته که نه هو دا مو موضوع ده دا مو موضوع ده نامناسبه په کابل اداره مونږ وایي چې دې ته غله اداره او قاتله اداره وایي کابل نه غله اداره دا به ډېر ښه غله اداره ده نو جاسوسه اداره ده هغه اداره ده چې امریکانو ته قضایي مسؤلیت ورکړی چې څومره افغانان وژني هېڅ پروا نه کوي دا هغه اداره ده چې همدغه ګوډاګیانو ورسره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده په کوم بنیاد باندې که نه دوی راجګي طالبانو ته وایي موږ درته دفتر جوړوو دغه د بلیک واټر او د سیایي مزدوران دغه انفاتمات دغه غلامان او مزدوران دوی نه وو چې له کابل ادارې سره امنیتي تړون لاسلیک دوی نه وو چې د طالبانو په وړاندې ودرېدل دوی نه وو چې امریکایانو ته قضایي مسؤلیت ورکړه دوی نه وو چې هماغه زندانیان چې د اردو عسکرو فرانسویان او استرالیان وژلي دوی صف نه ټکوي چې طالبان دي تاسو قاتلان دي دوی په کومو سترګو طالب ته وایي چې دفتر درکوم طالب په تا باور او اعتبار څنګه وکړي طالب د پیاز سره او د پیاز بیخ نه بولي ته ورته وایي زه دفتر درکوم
طالب د وجود نه مني، هغه در سره په جګړه بوخت دی، هغه د نابودۍ هڅې دې کوي، ته ورته وایې چې نه زر وارې درته سرې کرښې ماتې، او ته ورته وایې چې نه راشه زه دفتر ته کوم. د چی شي دفتر؟ ته یې خپلواکه، ته غل، ته فاسق، فاجر. یو اوس د پارلمان فاروقاش رئیس، هغه به هم سبا راجګېږي طالب ته به خبرې. ټامي محب چې په امریکا کې سپي مینځل، اوس پورې د امریکا د هیواد سوسیال اخلي، هغه راجګېږي طالب ته پیشنهاد کوي. سبحان الله. د یو چا چې ښځه امریکایي، د یو چا چې بچي امریکایي، یو چا چې څلورم لاس ښځه کړې وي، هغه د راجګ چې طالب ته د پیشنهاد وکړي، ته ورسه خپل بچي دې له امریکا نه راوله، خپله ښځه دې راوله، پرکټي دې راوله چې لا بل مېړه یې ورته پاتې دي، بیا راجګ څه ته طالبانو ته پیشنهاد وکړه. ته افغان ځان ثابت کا. بشیر احمد عثماني صاحب سلامونه، احترامات، په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب تاسو ته او د سټوډیو ملګرو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته په ډېره مینه او کمال احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې د لایف په سر کې یو ملګري د ذکر نه خبره وکړم، عثماني سے مبارک تاسو غږ قطع دی، غږ مو قطع کېږي، قطع کېږي. زه د یو سیریان فاطم جنرال صاحب مبارکه چې دغه خلک خپله باندې بلل شوي نه دي، په افغانستان کې میلمانه دي، دی بیا افغانانو ته دفتر ورکوي. هغه چا ته دفتر ورکوي چې هغه د افغانستان مالکین دي، هغه چا ته دفتر ورکوي چې هغه افغانان دي. دی ته دغه دفتر امریکایانو چې ورکړی، دی بیا وایي چې راشه په وطن کې موږ سره وغږیږي. ته چې ځان ته ازادي نشې ورکولی، تا چې هغه د لغمانۍ د کاکا لور دې طلاقه کړه، د دوه اولادو سره یوه کونډه امریکایي دې وکړله، د بګرام یوه عسکره، او ته راغلی دلې دفتر تا ته چا درکړی؟ دغه پوښتنه باید موږ وکړو چې ته چا راوستلی؟ دغه ارګ د موږ خاوره ده، د موږ ملت یې تا ښځه امریکایي، د بل د لبنانۍ، او ته موږ ته دفتر افغانانو ته مه ورکړه، د افغانانو کور. شاهین صاحب هغه ټرامپ سره چې په 1 کیلومترۍ کې تصویر اخیستی و، جوړ مې کړه که جوړ مې نه کړ، ته خدای دا رضالت، دا تصویر، دا شرمونکی تصویر، دا د ټولې نړۍ هر وګړي ته که کافر که مسلمان ورته وښیه چې دغه دواړه د موږ مشترک ولسمشران دي، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده. دې 50-50 حکومت موږ ته جوړ کړو، دواړه سرکوز ومنه. دغسې جمهوریت ته موږ نه غواړې، دغسې دیموکراسي غواړې چې بیا ګټلي انتخابات درته ووایي چې موږ ګټلي دي، او ته به وایې چې نه مې ده ګټلې، بیا به د اشغالګر هېواد د بهرنیو چارو وزیر راځي 50-50 به تقسیموي. یا هغسې انتخابات غواړي لکه په مصر کې چې وشو، منتخب ولسمشر مرسي مو په زندان کې د تورو پنجو شهادت ورسوه. هلته کوم دیموکراسي وه، جمهوریت و، خلکو رایه ورکړې وه، د خلکو په رایه منتخب ولسمشر راغلی و. ولې چا یې تر ننه پورې پوښتنه وکړه؟ حقوق بشر، هومن رایټس، بشري سازمانونه، سور صلیب، ملل متحد، اروپایي اتحادیه، ناټو، چا د مرسي پوښتنه د دغه دیکتاتور او رذیل اوسني ولسمشر نه کړې ده؟ نه ده کړې. قذافي په کوم مرګ مړ شو؟ چا مړ کړ؟ ولې مړ شو؟ محکمه چیرې ده؟ صدام ولې مړ شو؟ ولې اعدام شو؟ کومې محکمې؟ چا؟ هغه محکمه چې د اشغالګرو په وساطت دایره شوې، مصارف هر څه هغوی ورکړو، یو کالبوت قاضي ورته ودرو د اعدام حکم. ولې بوش نه اعدامېږي؟ ولې ټرمپ نه اعدامېږي؟ ولې اوباما نه اعدامېږي چې په میلیونونو مسلمانان شهادت ولري؟ عثماني صاحب غږ مو شته؟ جوړ مې کړ که جوړ مې نه کړ؟ هغه ما دغه سټوډیو یادول. نو جنرال صاحب خبره دا شاید ده چې دا خلک اصلا د دې وطن نه دي، دوی د کور مالکانو ته وایي چې کور کې به ځای درکړو، دوی د دې وطن د دې خاورې نه دي، دوی د بل هیواد اتباع دي، بل هیواد ګټو ته وفاداره دي، دوی د ځان دپاره تیاری ونیسي. اوس خو انشاءالله تعالی خبرې ته په دې اړخ روانې دي چې دوی به
د منځه ځي ان شاء الله تعالی د دوی دا نظام هم د منځه ځي د دوی دا واکمني به هم له منځه ځي دلته به د اصیلو افغانانو حکومت راځي واقعي اسلامي نظام به راځي یو افغان شمول حکومت به راځي اسلامي حکومت نو دوی د موږ ته ځایونه نه انتخابوي چې دوی موږ ته ځایونه انتخابوي او بیا دوی باندې دومره باور کله کېدلی شي دوی کوم باور ساتلی دی چې موږ په دوی باندې دومره باور وکړو دوی د باور خلک کله دي دوی کې سړیتوب چېرته شته عثماني صاحب مبارک عثماني صاحب د یوې خوا دی وی چې ورباندې بلې خوا بمبارد کړي هغه ماشومان یې بمبارد کړل د خدای لپاره د شپږو میاشتو تروریست او د اووه میاشتو تروریست سعودي په خوله دي او دی بیا وایي چې دفتر درکوو تا خو دفتر هغه د ماشومانو ته ورکړو دایمي دفتر دی ورکړو چې هوا یې لیدلې نه وه ورونه خلاص شوی نو تا هغو ته دفتر ورکړو تا دفتر څه شی دی وژنه ده ترور دی بمبارد دی په دغه شلو کالو کې تا چاته کور جوړ کړی دی شاهین صاحب دوی د تیرو شلو کلونو کې همداسې دا ملت تباه کړی دی همداسې دا ملت بدرېغه شهید کړی دی همداسې د دې ملت کورونه بمبار کړي دي زندانونه یې د علماو نه ډک کړي دي د حق پرستو علماو نه یې ډک کړي دي چې د دې وطن د ازادۍ غوښتونکي دي د دې وطن په دې وطن کې د اسلامي نظام غوښتونکي دي په دې وطن کې د خپلو خلکو د حقوقو غوښتونکي دي د هغو خلکو نه خو دوی زندانونه جوړ کړي دي ډک کړي دي نو دوی د موږ ته ځانونه د سړیو په شان نه معرفي کوي چې موږ خو دومره سړي یو چې تاسو ته په وطن کې ځای درکړو هلکه دا موږ په دې وطن کې بیخي پرېږدو نه انټرنېټ د سم شو د دورونه راواخلو چې دوی سوالونه وکړو په سټوډیو کې بیخي بیروبار دی هغه به انشاءالله تعالی سوالو ته جواب هم ورکړي د بوچکې چې دورونه راځي وځي لیول سره تاسو انټرنېټ واقعا ضعیف دی بله مهرباني وکړئ شاهین صاحب شبیر احمد عثماني نه د اعلان د کاس سره د اجازه ډاکټر حیدر صاحب کله مونږ غاګه اوري السلام علیکم ډاکټر حیدر له ویسټ انډیز نه غاګ ما اوري ښه شاهین صاحب محترم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مبین صاحب مهرباني واورم مبین صاحب سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ټول ګډونوالو ته سلامونه د نن موضوع ډیره خوندوره ده فقط مبین صاحب پوښتنه مې دا ده چې دا د کابل اداره چې افغان ولس لپاره باور وړ ده دغه موضوع ده حیدر صاحب ډاکټر حیدر نه نشته الکوزای صاحب تاسو خپل سوال وکړئ الکوزای صاحب سلامونه نیکی هیلې وردګ صاحب ته او مبین صاحب ته ټولو وطنوالو ملګرو ته سلامونه نیکی هیلې په دې له چې روغ او جوړ اوسئ او د سرلوړي او آزاد افغانستان په هیله د کابل جناب مبین صاحب او وردګ صاحب دې نه مخکې چې زه دې موضوع ته تم شم تاسو راته دا ووایاست چې د افغانستان که څه ادارات دي که څه ملي اردو دی که دا څه یو ټوپک پاتې کېږي که یا هموي ده یو رینجر ده آیا دا زمونږ او تاسې د آینده زمونږ او تاسې سرمایه ده که نه ده ولې نه ده ډاکټر شاوز ویلي چې نه ده آفرین زنده باد بچی دې لوی زمونږ او تاسې ستونزه شخصا موږ خو بیخي بېطرفه افغانستان زمونږ وطن دی چې هر یو مشر راځي افغانستان ته موږ ته حکومت کوي موږ ته د منلو وړ ده خو البته افغانان موږ په تیرو کې موږ لرله موږ ستونزې لرلې موږ مشکلات درلودله خو موږ د طالبانو نه د افغانستان د اسلامي امارت نه
او د هغه ملګرو نه چې ځان دغه د اوسني نظام مخالفین بولي، موږ د دوی نه یوه هیله لرو. وردګ صاحب او تاسو سره پیژنو انشاءالله. موږ هیله دا ده چې فرض کړه چې تاسو راغلی د افغانستان حکومت ته، الله مو راغله، دا مو وطن دی، دې وطن کې تاسو جنګېدلي یاستئ. که تاسو دا جنګ روا ده او ناروا ده، دا به تاریخ کې خپل هغه قضاوت کوشش وکړه ځان له مفتي مه جوړوه. موضوع ته راځم. ممکن صاحب موضوع ته راځم. ما ته د احترام خدا څه لپاره وایم؟ که طرف ونیسم په افغانستان کې جهاد فرض عین ده چې څوک یې نه کوي بې غیرته ده. بېشکه چې څوک یې نشي کولی هغه بېل حساب ده، چې څوک یې منکر ده هغه بې غیرته ده، څوک چې نه کوي او کولی شي او نه کوي هغه بې غیرته ده. او دا جهاد چې ده نه جهاد سرحد لري او نه وروري سرحد لري. د ځمکې هر سر باندې جهاد فرض دی. مبین صاحب موضوع ته راځو. سوال ته دی راشه الکوزی ته بیلبور دی زړګی خدا تشریحات وکړي. اول ته به داسې راشم چې فرض کړئ چې په آینده کې د افغانستان اسلامي امارت راغی، په همدغه خپل وطن کې ادغام شو، په همدغه اردو کې، په همدغه نظام کې د حکومت کې راغی، ځای ونیو، پاچاهي مقام ته ملا صاحب برادر البته ورسېده. ستاسې به دغه پلان، ستاسې د حکمت عملي دغه پخواني جنګ سالارانو په خلاف به څه شي؟ والله العظیم که زما مطلب د کوم منافقتي لا اله الا الله محمد رسول الله، زه به دا کلمه په راست په معاشر تېره کړم. سوال به جواب درکړي مبین صاحب، د رشته دی مبین صاحب به جواب درکړي. بالکل زه دغه سوال درکوم. جنرال صاحب د سوال دغه و چې طالبان پوه شم پښتو کې خبره وکړله. ګوره افغانستان کې خو چې طالبان او حکومت راځي دا ضرور لازمي ده، دې کې شک او شبهه نه ده. او عن قریب به تاسو دا وګورئ، طالبان به چې نظام راولي د خلکو د خوښې نظام، خلکو سره د شرعي نظام وعده کړې ده، دا به پوره کوي. شرعي نظام چې راغی دلته محکمه او څارندوالي قضا آزاده شوله، دلته هر افغان کولی شي چې خپل حق ترلاسه کړي. ما سره چې چا ظلم کړی ده، محکمه به وجود لري، قضا به وجود لري، قاضیان به ناست دي، محکمه او قضا دا به د شریعت مطابق ما سره برخورد کیږي. کم حق به مې راکول کیږي، کم حق نو قضا فیصله کوي، زه به ورته احترام کوم. او داسې خرڅ شوي قاضیان، داسې پلورل شوي څارندوالان لکه چې اوس دي، دا د هیچ چا دیدار دوا کېدلی نه شي. فرض که د تا یو طالب سره مشکل ده، جهادي رهبران او دا به ټول په ځای پرېږدو. د تا یو طالب قمندان سره مشکل ده، فرض که ملا برادر سره ده، نور د طالبانو د نظام له کوم والي سره ده، کوم وزیر سره ده، د تا حق خوړل خدا نه خواسته او محکمې ته د مراجعه وکړه، د تا حق در نه که حق طلبي وکړله، واسطه او واسطه بازي او دغسې حکومت هم موږ ته د منلو نه ده. چې د تا له طالب سره مشکل وي، د تا حق وي، باید د تا په حق کې فیصله وشي. اسلام موږ ته هر څه واضح کړي دي، ضرورت د دې نشته چې موږ تشویش ولرو. او په دیموکراسي کې هیڅ هم نه کېږي. دیموکراسي نړیوال سازمانونه ته ګورې، جمهوریت پلوه او جمهوري نظامونه ګورې. ما درته مخکې د مرسي مثال درکړ، ما درته د افغانستان د دیموکراسۍ تر چتر لاندې انتخاباتو مثال درکړ. چاته انصاف ورکول سوی ده؟ دلته خو میلیونران قدرت ته رسېږي، لیکن وخت چې اسلامي نظام یې او چا سره زه اوس له شرنګا سره انتخاباتو ته ځم، زه بېګا په کور کې ډوډۍ نه لرم مالګې، لیکن له شرنګا نه ښه نظام جوړولی سم. زه په میلیونونو ډالر له کومه کم چې زه ځان ته بینرې جوړ کړم، کمپاین وکړم، یا د انتخاباتو د کمیسیون غړي په پیسو واخلم، یا په تلویزیونونو کې د اعلاناتو دپاره پیسې ورکړم، خو نه شم کولی. مجبور همدغه بې ضمیره خلاص شوي بړینګا بابا حکومت به منم. ولیکن اسلامي نظام وخت چې جمهوریت رد کوم، کولی شم زه چې یو نظام کې ودرېږم، خپل د استعداد مطابق، که زه یم که ته یو که بل. دویمه خبره، طالبان ټولو کدرونو ته، که ډاکټر ده که انجینر ده، د احترام او د قدر په سترګه ګوري، دا خپل سرمایه بولي او هیڅکله نه غواړي چې دغه کدرونه، دغه تحصیل یافته خلک، انجینران، ډاکټران، ساینسپوهان، نور دې ته طالب ضرورت لري. اوس نه طالب دته لابي کوي، اوس نه غواړي چې دغه خلکو سره په رابطه کې شي. او دغه افغانستان په انجینرانو هم حق لري، په ډاکټرانو هم لري، په ساینس او د ټکنالوژۍ له بخش نه فارغ شوي محصلینو باندې هم لري.
نور هیڅ نشي کولی او نیکه مشوره د طالبانو ته ورکړي. طالبان یو نړیوال قوت سره په مقابله کې ده، نو دوی ټول با استعداده خلک د پانتون محصلین دا ټول کولی شي چې د طالب د نظام لاندې خپل حقوق ترلاسه کړي، دغه بهادر سوري لاندې خپل حقوق ترلاسه کړي. مننه مبین صاحب. یو اخرنی سوال او دا د یو تاریخي سوال، البته د تاریخ یو برخه هم دا سوال ګرځېدلی شي. زما سوال په دې شکل کې دی چې که زه چېرته یو امریکایي سره د یو امریکایي پاسپورټ راځي ما باندې باچایي کوي او زه ورته رایه اچوم، او چې مبین راځي ما باندې چې ګیره یې پرېښی زما د نیکه شمله یې په سر ایښې ده او په واقعیت په صدق سره په ایمان سره په افغان ساتنې سره راځي، په ما باندې حکومت کوي او اسلام یادوي او چې زه یې نه منم بیا د خدای تعالی ما وشرموي. خو زه یو سوال لرم مبین صاحب. فرض کړئ چې د نن یمنګ او تاسې د ملت جګړه، یمنګ او تاسې د اسلامي امارت جګړه، یمنګ او تاسې دغه کم افغانان چې حتی په کابل کې ناست دي، یو مسلمان یو افغان اشغال نه مني. موږ دغه ګنګوسې اورېدلي دي، موږ دغه کیسې اورېدلي دي چې د اسلامي امارت او د امریکایانو ترمنځ داسې هوکړه او پرېکړه هم شوې ده چې په افغانستان کې د طالب د ادغام نه بعد یا د راتلو نه بعد هم بعضې 3 دي که 4 پایګاوې به وي او یا 800 دي، نه پوهېږم که 900 بلک واټر به ما خبر ته پوره غوږ کېدم مبین صاحب. ګور دا ډېر تاریخي سوال دی. فرض کړئ زه مطمئن یم چې دا کار دومره د بېغیرتي کار به طالب په ژوند کې نه کوي، ځکه چې ته په کار هم نه ګوره افغانان یو. فرض کړه چې خدای مکه دا کار وشو، آیا مبین صاحب ته ماته ته شاهین وردک ته بیا بل افغان ته دا اجازه ورکړئ چې کوم طالب چې د امریکایي دی یو عسکر تر څنګه ودرېږي، بیا ته ماته اجازه راکړئ چې زه په مبین باندې ډز وکړم، بیا به زما دغه جنګ ته ته څه نوم ورکړئ، ته بیا ماته مجاهد وایې که بل شی؟ ګوره اول خو دغه د طالب د ادغام کلمه هم لا نه مني. ګوره طالبانو 18 میاشتې له امریکایانو سره مذاکرات وکړ، دا خو 4 اډې ته یادوي. طالبان که د 1000 امریکایي عسکرو شتون په هم کې ومني، په دې مدت سهار به ولې کې حکومت وي، د 1000 امریکایي عسکرو شتون یې که په افغانستان کې ومنه، زه درته اطمینان درکوم چې سهار به پارک کې یعنې نوي ملا برادر به ناست وي. خو دا چې د یو امریکایي شتون نه مني، ځکه اوس کابل ګوډاګونه اچوي، که معمول امریکانو کابل طالب دا هم کلمې مخالف چې د عمل وزارت دی هغه د یوز ناست کار کړی لا په یو دفتر کې کار کوي، د طالبانو امر اعلان دا کېدلی نه شي. دا د افغان بشپړ کول ما درته رسنۍ اسانه نه دي، د رسنۍ لابي دلته اخیستل شوي دي، افغانستان خرڅ شوي، تاسو په خپله وینئ چې د ژورنالستانو وژنه روانه ده، ولې دوی په ډېرو حقایقو خبر دي، غواړي حقایق راوپړي، لیکن وکېږي ښه بېلګه د کابل پوهنتون کې د هغه پیر ورور له ژورنالست سره وژل، دغه دا د څه معنا ورکوي؟ بیا قاتلان یې څه شول؟ ونیول کېږي نه. بیا لومړی د کابل د امنیت ذمهواري اخیستې، کابل هلمند جوړ شوی ده، بیم 12 کټونه په هلمند کې مجاهدین لري، دلته په کابل کې په سراچو راځي غر 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 شاټېږي، یو وزارت پرې نه لګېږي، لومړی مرستیال باندې چلونه کېږي، باړې وزلي بیګم د طالب د ډزه خو ولاکه امریکان بچ شوي سي، چاته وشي کې د واشه عسکر مري وي ورته یې وایي ګیر راوړم. نو بس موږ او تاسې واده پامدې شو مبین صاحب، که چېرته مثال یو عسکر سره ودرېده بیا یې موږ دا ټول جایز ده چې بیا موږ یو درېیمه ډله درېیمه جبهه جوړه کړو. طریقه باندې واوره چې دا کېدلی نه شي، که وشو بیا د موږ مخونه ټول دي، دا کېدلی نه شي چې طالب د امریکانو ډېر افغانستان کې اتل د امریکانو سره ټټر په ټټر جګړه کړې وي، د دغه ټایټل چې د طالب نوم ده، د دې نوم تر جهادي مبارزې لاندې باروتو باندې سینې کباب شولې، واسکټونه یې وتړي، 3-4-5 موټرو کې کېناستل، امریکایانو د امریکایي عسکر په افغانستان کې ګرځي. دا کېدلی نه شي، دا خاوره زموږ ده، د دې خاورې ازادي د دې مالکان به موږ جوړېږو. امریکا سفارت کې مو که ډیپلوماتان په خوا که واقع مبین صاحب تا لږه چې نټ کمزوری ده مبین صاحب.
د امریکا په سفارت کې د کرکټ ګراوند درته جوړو بېغمه کرکټ یې پکې کوي بیخي سفارت منونه وروره بېغمه شورې وهه فوسلې الکوزی صاحب د افغانستان د کابل نه د غونډ پایتخت د افغانستان نه سفارت د امریکا جوړ ده میدان هوایي د امریکا سره ده خو غونډ افغانستان د امریکا سره ولې دا سفارت د ګرځېدلی نه ششدره کې وزیر اکبر خان کې شارنو کې ان شاء الله تعالی په دوه ځای کې به داسې ګرځي لکه څه رقم چې د تا بابا او د تا نیکه ګرځېده د دوی لپاره موږ راوتلي د دوی لپاره نه راوتلي چې یو بل ته سینه ونیسو یو بل ته لاس ونیسو یو بل ګریوان ته لاس راچو راځي لاس سره ورکړي چې دغه باقی چې پاتې ده دغه خو د اقل نه وایي چې هغه دغه نشغه چې دغه غونډ وایي اصل د یو 15 نفره موږ ورته وبوسو بس آباد اوسئ یو بل مبین صاحب د یوه خبرې تا ته اشاره کوم او ځواب یې درنه نه غواړم د مرحوم مولا صاحب معظمر مجاهد په باره باندې چې کوم داستان دی چې دسترخوان باندې هغه پاکستانی نصر الله بابر راغلی او د یو شي ژمنه یې تېنه کړې وه او مولا صاحب معظمر مرحوم ورته په جواب کې خبره یې کړې وه او هغه ته ویلو چې ټیک شه د دسترخوان نه انشاءالله پالیسي به همغه وي د مولا صاحب معظمر یو زیری درکوم طالب د افغانستان ته فاتح راځي خپلواک راځي له ویاړونو او له افتخارونو سره راځي هغه چا چې زمونږ خاورې غصب کړي مونږ سره زیاتی کړی د دې حساب هم ترې نه غواړو خو چې لږ په قرار شو سرلوړي افغانستان د افغانستان ټول غیرتي قومونه سیاسي اختلاف وکړو لیکن دا مو د پلار نیکه وطن دی دا د لوی احمد شاه بابا وطن دی ژوندی دی د افغانستان ټول قومونه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ژوند موږ د ملا صاحب محمد عمر بچیان یو د احمد شاه بابا لمسیان یو هېڅ رای مه وه مهرباني یې راوباسئ د نورو وروڼو ته مبین صاحب مبارک بیخي صحیح ده زخمي دا ورور جان چې دا یو څو شپېته حروفه نوم یې لیکلی ده څنګ کې ده السلام علیکم مهرباني زړګیه وعلیکم السلام بن صاحب تا د نور لایف په اورېدونکو ته ټول ته سلامونه د زړه له کومې څخه شاهین ګرانه د تاسو نوبت وه بن صاحب ژغ مو درځي و ژغ د راځي د شاهین ورور نوبت د شاهین به به واخ ورکړو شاهین ورور السلام علیکم اره شاهین دي ټول ورونه اواز کوي نه کامرا دې کمنده کې نو ان شاء الله هغه به صحیح سي اواز به صحیح شي شاهین ټول ورونه شاهین صاحب جوړ مې که جوړ مې نه که مولا مبینه جوړ دی کا صحیح دی جوړ کا السلام علیکم جناب صاحب جناب صاحب ورونه به ایشدار انټرنیټ صحیح دی پرې شو आवाज هم درځي جی او شاهین صاحب مهرباني आवाज زخمی افغانستان مهرباني وکړه شاهین ورور आवाज نشته دا د تاسو مخامخ د زخمی افغانستان مایک مخلاص کړ مبین صاحب اول سلام ستاسو بیا ورټلو ورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم وعلیکم السلام مبین صاحب موضوع مې د کابل د ادارې خلک د کوم څه مې لیکلي ماته صحیح مکمل هغه کار نه کوي څه موضوع مې څه ده آیا د کابل اداره افغان ولس لپاره د باور وړ ده چې طالبانو ته پیشنهاد کوي چې راشئ د دفتر جوړ په داسې حالت کې چې دوی امریکایانو اشغالګرو ته قضایي مسؤلیت ورکړی امنیتي تړون یې ورسره لاسلیک کړی مهرباني والا ولس خو که دی وایي چې د ولس ته د باور وړ ده که نه ده ولس ته خو د دومره حق نه ده ورکړی چې کومه د بیان ازادي شی په خوله باندې چې بیان ازادي ده بیان ازادي خو په افغانستان کې ساره شته نه کوي د دې لپاره ده چې خپل درې دېرش چینله دی ځان ته کولو کړي دي د ولس حق په وخت کې بیانېږي نه د سار د خپل چې د ځان ته چې کوم پیدا وي دی هغه پکې بیانوي یو ولس غم خو دې شاته پرېښی دی بیان ازادي دی په خوله باندې وایي دې ته د ولس په کومه اطمینان راشي په دې اداره باندې په دې باندې د ولس داسې په خوله باندې
حال په سترګو کې خاورې شي په یو سترګو کې خاورې شیندي چې دی ولس زموږ سره دی ولس به موږ ته زړونه راکړي دي دا په باندې ټول افغانستان ولس د عیور ولس پیږي چې ولس د طالب سره طالب جان په څنګه ولس ولاړ دی د په هر ځای کې معلومات شو په انتخاباتو کې د معلومات کیږي بل غونډه شي د معلومات کیږي خلک چې کوم د حکومت نه تنخوي وکړي حکومت نه ماشونه وخلي خلک د سره پرایا کې دي کینور الحمدلله چې څه د افغانستان ولس دی دا ټول د طالب جان په څنګه کې ویلور دی طالب جان همکاري د کپل وجه کې په تند کې طالب جان سره څنګه په څنګه ویلور دي خلک چې کوم په امریکا کې دي کوم بهر ملکونو کې دي دای سره دي په دې بس ویای چې د تاسو کې ساده نور الحمدلله چې کوم صحیح تر چې کوم ځکه طالبون دي ولس څنګه سره دی د په د ګډاګي درا باندې د خلکو په ستر کې خاور شیندنه په څنګه وسره ولاړ دي نه په باندې اطمینان شته چې مشته د خیر وروړي به خیر کور دی رته وکړو د سار نه د په شر کې وخته د شر د په شر باندې اخته د خیر کور نه د څوک دینه تامه نه کو چې مشته د ولس د غده د افغانستان د علاوه مشته تر دیاسته تاریخ ته جوړ کړي افغانستان تاریخ په شرمو و شرمو یو غده په باندې لګیا دي چې افغانستان تاریخ په شرمو و شرموي د افغانستان تاریخ هرڅوي ډالر پر وړي تاریخ ورکوي د تاریخ ورکوي ډالر پر وړي مونږ ډېر زیات بیا سوره شو ډېره زیاته مننه الله دې ونازوه شهید صاحب تاسو راغلی تاسو وغږیږئ که تاسو دا ورغږ ویږي ورونه نور لاندې سټوډیو کې دي میکروفون هم خلاص کړئ ګرانه مهرباني سي السلام علیکم السلام علیکم جلال صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني ګرانه یا اینترنت خراب شاید صاحب تا اینترنت دستی گودرون دی رابوش حمزه ورور حمزه صاحب سلام علیکم و عرض ادب الان مراوله قربان بسم مهربانی وکي ورور په موضوع غږی او کوم داسي دا ورورم لاړه خاطر اوازم درځي چې غږم درځي او غږم شته مهربانی وکي مهربانی غږم نشته منصور صاحب سلام علیکم منصور صاحب سلام علیکم حیدری صاحب شهید منصور حیدری شهید منصور حیدری وعلیکم السلام مبین صاحب جوړ په خیر خیرات خیر استمانه وسشته مهرباني مبین صاحب خالص سلامونه تاسو ملګری کوم سوال نشته خیر سلام قادر هیڅ سم نسته هیڅ سم نشته ان شاء الله مې عزت دا د حیدری ورور شاهین سرطانا ما ته سلام ویل تا ته نه دی لګور حکومت وعلیکم السلام ورته وای عبدالله خدغبل زخمی افغانستان ده خدای دې زخمی کې مهرباني وکړه زخمی افغان عباسین ورورم شته موږ سره ډېر وخت نه متفکر مې زخمی افغان ورور مهرباني اما بین صاحب ته بل وخت زلته چا موبایل زنګ راته وای سیدم صحیح شزا عباسین ورور السلام علیکم وعلیکم السلام ستر جنرال بلبل جنرال تا ته سلامونه شاهین وردګ صاحب ته د لایو ټولو ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم تر ارسه مخته ستر جنرال د موږ د زړه سر جنرال د موږ د زړه ټکور جنرال اول خو د نوي سټوډیو مبارکي درته وایم د لونګۍ مبارکیم درته وایم د کوټ مبارکیم درته وایم الحمدلله ډېر خوشحاله یو نو جنرال صاحب دغه کار خو دې کړی دی یو بل کارم وکړه د ډورو ملګرو دلته خواهش ده چې یو دوه کارټونه برنال هم په دا سټوډیو کې در سره چیر داسې غټ غټ برنال چې دا ورونه خو دا چاته ورونه ورلګوي نو بیا مجبوره یې بېرته بیا ورمړ کوي نو دغه کارم په تا باندې لازمه ده چې دغه یو برنال هم دا باجې خیاطانو ته ورغورځوه چې هغه لږ سوځي بیا دا سوی مې قراروي را بسو جنرال صاحب موضوع ته هغه یو متل ده وایي موږ دې په پیوریک شک وینه ته مریدان راته نیسي نو دا خو اصلا چې دغه خلک وایي چې تاسې راسئ وطن ته په وطن کې تاسې صلح وکړئ
موږ خو اصلا تاسې بیخي افغانان بولو نه، تاسې خو بیخي د افغانستان یاست نه. موږ ځکه تاسې افغانان نه بولو، ځکه د افغان دغه خاصیت و، دغه د افغان دغه خوی، دغه عادت نه دی چې په غلامۍ کې تر دې حده پورې دوی ولاړ لکه دا اوس یې تللي دي. نو دوی دغه خپل د ګوډاګۍ ادارې دغه یو جنرالیست یا خبریال یې، دوی هغه شل کاله یې دوی غلامي کړي، دوی هغه نشي زغملی چې یو ورځ حقایق ووایي بیا یې مړ کړي، شهید یې کړي. یا د غلام پارلمان چې یو وزیر یو ورځ حقایق ووایي هغه بیا مړ کړي، شهید یې کړي. نو دوی به د موږ مشر، د موږ زمریان لکه عباس تانکزی، دوی به هلته دوی څنګه وزغمي، دوی به عمري صاحب څنګه وزغمي، دوی به دا نور مسیران څنګه وزغمي. نو د موږ مسیران دا رقم نه دی جنرال صاحب، لکه دا تاسې اوس شاید دغه د یو دوو غلامانو عکس لګولی، د موږ مسیران به دا رقم نه راځي. د موږ مسیران به د ازادۍ او د خپلواکۍ بیرغ به راوړي خو وطن ته، له خپلواکۍ او له ازادۍ سره به راځي وطن ته. د موږ مسیران به د افغانانو ارمانونه باندې تړلي دي کابل ته که خدای کول راځي، او ډېر لږ وخت بعد لکه خدای کولن قریب داسې د موږ مسیران به له خپلواکۍ او له ازادۍ سره به راځي د موږ مسیران افغانستان ته. ډېره مننه جنرال صاحب. الله مقدر وکړي زحمت شي. دغه محمد عثمان صاحب زخمی افغان شته اوس بیکاره شوی، زخمی افغان ډاکټر حیدر صاحب ته وخت ورکړئ، دغه انټرنیټ کمزوری دی، دغه بل ورور چې سلام یې واچو هغه هغه زخمی افغان وکړه، منصور حیدر راغلی و، هغه سره هم خدای پامانه یې وکړه. شاهین صاحب ډاکټر حیدر مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبین صاحب او ټولو ګډونوالو ته ډېر ډېر سلامونه. زه خپل له موضوع لرې تاسو سټوډیو مبارکي تاسو ته درکم او ډېر خوشحاله شوم. الحمدلله ډېر ښکلی برېښي او ډېر ښه سیسټم لګ د امارات ټول متواتي څانګې به له وخت سره تر دغه هم ډېرې نوښت پکې راشي او ډېر به انشاءالله کار پکې وشي. نو ډېر خوشحاله شو خپل موضوع مخ ته بوځي. ما خالي خیر الله معزت وکړه. کله چې د موږ سره داسې علما او داسې خلک وي، ډاکټران او انجینران وي او دا رقم صادق وي خپل دین او خپل وطن ته، نو انشاءالله تعالی هیڅکله به طالبان ناکام نه شي. الله دې وساته ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محترم، په تخنیکی چارو کې خو د موږ سره شاهین صاحب مرسته هم کړې. سټوډیو د تاسو دپاره په زړه پورې ده؟ ډاکټر صاحب څه خو وایي د سټوډیو کې مو ډېر کار کړی دی. سټوډیو څنګه دی ډاکټر صاحب؟ مبین صاحب ډېر الحمدلله څنګه چې ما فکر وکړم ډېره خوندوره ده. په ډېر کمو وسایلو باندې تاسې ما او تا ته چې معلوم دي په ډېر کمو وسایلو باندې تاسو کار په مخ. الله مقدر تعالی دې تاسو هڅه هم قبول کړي، هغه تکلیف او منډه مو چې موږ سره کړې الله دې د هغه عمل بدل درکړي. قربان شم. نړۍ مننه حیدر صاحب. مبین صاحب یو خبره خالي دا ګډونوالو ته دا کومه چې مطلب ټول دې موږ غږ اوري د تاسې لپاره د زه خو د ګرافیک یعنې دا کوم ویډیوګانې دي یا د کیمرو د اړه باندې لږ معلومات لرم، نو د یوې ښې کیمرې ضرورت شته درته انشاءالله وبشي. کامره هر څه به وشي، هر څه به انشاءالله برابر شي. امید شته الله ته. یخي فکر یې ونه کړي او خالي دعاګانې مو پکار دي ډاکټر صاحب قدرمن شي. شاهین صاحب محترم، زخمی افغانستان مهرباني وکړه. مولوي حزب الله زخمی افغان وروره مبین صاحب आवाज درځي؟ و आवाज دې راځي قربان. مبین صاحب دا خو تاسو د موضوع ښه خوندوره موضوع ده. دا کوبل اداره د خلک په زړونو کې ځای نه لري، نه دی باور جوړولی شي په ده باندې. د کومه خپرونه ورکوي په تلویزیون باندې خلک ته کوم اطمینان نشته دی په خولو باندې چې دی ورته وایي چې افغانستان ولس زموږ سره ولاړ دی. خو زه داسې چې د ته چې کومه لار غوره کړې ده یا د په شان باندې چې څو لایفونه نور وچلېږي که تا چې راون کړي کوم د لایفونه خدای دې عمر ویش کړم یا د رقم نور لایفونه وچلېږي انشاءالله الرحمن دی چې کوم د افغانستان ولس چې د کومې طالبانو چې د خپل ځینو دپاره جواب ووایي یا ټول شاته پرېښي دي که تو رقم څو لایفونه نور وچلېږي دی به هر شی غرمه ته راووځي دې معلومات به د هر شی وشي.
الله دې وساته افغان صاحب. دا مهمه موږ تاسو د غونډو لایف ده، د غونډو سټوډیو ده، د غونډو غږ دی. موږ تاسو نه په تلویزیون کې د موږ غږ پورته کوي، نه د افغان ولس دغه ته غږیږي، زه غږیم، د نور ورونه غږي. جنرال صاحب دې الله اجر ورکړي چې شروع یې کړی د دغو کار ته مخامخ راغلی ورته، نو باید یو بل ته لاس ورکړو. کفارو یو ځای لاس موږ ته یو ځای کو 250 ملک راغلل، نو موږ تاسو هم دغه یو غږ چې د ریپورت څنګه هغه مجاهد چې په سنگر کې پروت هغه خو بیا ګیله کوي چې ما خپل وینې توی کې شهادت ځان مې شهید کو. تاسو مخکې مخامخ ورته ویلا خپل غوښې مې ټوټې ټوټې کړي، نو موږ تاسو باندې د ضرور دی چې خپل غږ پورته کړو. ګوره د غټ جسم باندې غیرت په غټ جسم نه ده، غیرت ځان ته یو عقیده و ایمان غواړي. یعنې هسې دوستم هم ښه غټ دی لکه چارتراش غوندې، اما ایمان ضعیف دی. دو زنه راځي چې د نور وګوره، اما دا دی چې یوه کیلو هم اوسي سړی ایمان ولري ته غټ هغه نه بلا نه ښه دی. قربان دې شم، جار دې شم زخمي صاحب. صحیح کیسه ده، ګل کیسه ده ډاکټر شاهین صاحب. اوس د څو ورځې مخکې ته مبین صاحب څو مجزا غوښې وې، څو ورځې لاس ورځې 15 ورځې باندې زه مثال کوم مصروفیات یې لرل، کومه د کوبلې ګوډګۍ دره د هغه ملګري دومره خواشیني څرګندوله چې مبین صاحب یې داسې کړم، مبین صاحب یې داسې کړم. الحمدلله دوی چې مبین غږیږي دی باندې سور ور بلېږي، سور ور په بلېږي په دې په سترو کې ازغای دی چې څو دا رقم نور ته کومه کوي بل کومه کوي زه کومه کوم هر څه کومه کوي ان شاء الله الرحمن. دی وته دی خپل باد خو نه ویني بل خپل باد ویني ته ولې تر څټي چې دی درې درې چینل خلاص کړي په افغانستان کې شپه ورځ د چلیږي. دا یو اړیکه لایف دی ویني چې تربونه داسه وکړل، تربونه داسه کو داسه قانوني وکړل. خو که څوره کوم دا رقم لایفونه سون نور داسه لایفونه برابر شي د مبین رقم جوړوار شي وي چې په کیسه کې نیو په امر د خدای دی په دا ټول د سب بغیر بنه چې کړی دی دا بن الله الرحمن د ټول په شکیږي. مننه زخمي صاحب، د لبنان ډیر دي چې تاسو اجازه وي نور ورونه ته ورکړئ. صحیح شو جنتي شاله دې ما شاهین صاحب دې تاسې په اجازه باندې زه به دلته یوه خبره وکوم. دلته داسې خلک هم کمنټونه کوي چې د هغه تر دا اوسه پورې د خپل عزت او د خپل ناموس پوښتنه یې لا نه ده کړې. یو وار دی د خپل عزت د خپل ناموس پوښتنه دې وکړي، سیاست الله خالد د ده په عزت په ناموس باندې کودتا وکړه، د هغه د یو وار پوښتنه وکړي، بیا دی راشي په جګ وسترګو بیا دی دلته خپل کمنټونه وکړي. نو لطفا دلته بې غیرت دلته کمنټونه مه کوئ. د یوې خوا دا خبر زه بېشکه وایم هغه څوک چې د کومنټ کوي نوم یې نه اخلم، خو هغه ملالۍ شینواره ریښه درته یم، زموږ افغانه ده، زموږ خور ده. ولا اسدالله خالد هغه کومه مکالمه چې ورسره کړې دغه نه د دفاع وکړي، هغلته د یو څه ولیکي، دلته د ما ته کنځلې نه کوي. شینواره قوم ته د ما سلام دی، اما دا ډېره بده خبر ده چې په هغه خبر چې هغو کړې ده اسدالله خالد ورته او دلې دوی موږ ته بد رد وایي، هغو ته د بد رد وایي چې زموږ خور ته یې بد وایي. په ډېر احترام سره رابو شو دلې هغه ته عبدالله وروره سلام علیکم. سلام علیکم مرداک صاحب ته جنرال مبین صاحب ته عباسین صاحب ته زړګی مبین صاحب ته ټول سلامونه کوم. ولا ډیر کوشش مې وکړ، نیټ مې کمزور ورداک صاحب په ډیر یو میاشت کې کوشش کوم، پرون تاسو سره نیټ مې د کار وکړ سټوډیو سره مخامخ شو، نیټ مولا دومره کمزوره ده. نن د بیا مزه نشته ده، بیا د مزه باران وړي ده، مزه د باران وړي ده. مقصد اواز ستا تقریبا د هغه ته کېږي، زه برداشت کېږي ستا سړی څه وایي. مهرباني وکړه عبدالله امارتي ورور. نن مبین صاحب موضوع څه شي ده؟ والله دونه سواد نه لرم په خاط باندې نه پوهېږم. موضوع مبین صاحب په څه شي باندې ده؟ موضوع د آیا د کابل ګوډاګۍ مزدوره بلواک او بېواکه اداره د افغان ولس لپاره د باور وړ ده چې دوی طالبانو ته پیشنهاد کوي چې راشي افغانستان کې دفتر موږ درته جوړو چې په هر ځای کې وایي. مبین صاحب دا چیرته کېدای شي چې غلام ځکه چې د دې وطن خپلو اصلي بچیو ته یو دفتر جوړ کړي، غلام دا کولی نه شي. بیا پاتې شو په دوی د ولس اعتبار. دلته موږ اردو والا ویني، یو اردو والا راځي موږ سره داسې ووایي چې شلمترۍ کې موږ سره کورونه د کلیوالان هم د موږ خپل امارات کې دغه چې د حکومت خوا
دغه راځي چې اردو والا خپل خور سره زنا وکړه که دوی به افغان ولس وړ به څنګه وګرځي چې دوی خپل خور سره زنا وکړه خپل خور باندې دوی اعتبار نه لري خپل خور سره دوی زنا وکړه نو افغان حکومت به دا څنګه وړ وګرځيږي صحیح شو د زړه سره مهرباني وکړه مایک مخلاص کړئ مبین صاحب یو بل خبر لرم مهرباني دا غلام بیا څنګه راځي چې دی وطن اصلي بچو ته ویلای شي چې موږ تاسو ته اوس دلته غلام ته غلامي ځان خلاص کا ته دی وطن اصلي بچو ته نشي ویلای چې تا ته زه دفتر پرانیستم تل غلامي اول ځان خلاص کا بیا سوسیال خور دا نشي کولای چې اسلامي امارت مجاهدینو ته دا دفترونه فعال لکه دغه د خپل سوسیال برګر ته په قطار نن ولاړ ان شاء الله برګر ورځ دي خیر سه قدرمن شه محمد عثمان عاجز مهرباني وکړه د لایف واخ مو پورا ده ښه د زړه سره مهرباني وکړه مایک مخلاص کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مدن جنرال صاحب ته شاهین صاحب ته باسن ورور ته د بل ورور ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ټولو لومړی تا ته د سټوډیو د نوي سټوډیو مبارکي وایو. خیر الله دې هغه وخت هم را باندې وویني کله ته مارشال شې او د دوستم پر جګر ورته ناست یې. دغه دوستان مبین صاحب جنرال صاحب دغه دوستان په تاسو باندې اخر وژني ده او جنرال صاحب موږ ټول فامیل هم مبارکي درته وایو اول سلامونه ورپسې مبارکي درته وایو زموږ مورکۍ ده الله مو عزت وکړه خیر دې موږ له خوا ټول سلامونه وایم مننه نو را بسو د موضوع په اړه نو موضوع خو ماشاءالله ډېره په زړه پورې موضوع راخیستې ده مبین صاحب دا هېڅکله نشي کېدلی چې دوی د اعتبار وړ شي یا دوی د باور وړ شي که چېرې دوی د باور وړ وایي خو دشت لیلا د هر چا په یاد ده د دوستم کمې کانې وکړې 13 مجاهدین په شهادت تر ژوندۍ تر خاورو لاندې کړه دغه رقم د بل جنرال رازق لغړي دې څونه بېګناه وګړي تر په د باور په دغه باندې چې تر یوګوی ژوندي لاندې کړه چې اوس ثبوتونه میلاویږي دوی خو هېڅکله د دوستۍ وړ نه دي نه د باور وړ دي نه د ښه وړ دي په دوی یو علاج دی مبین صاحب بس دا باید فتنه ده باید د مخه لرې سي او که دوی چیرې دا وایي چې راسي کابل زموږ سره په کابل کې کښېنئ نو دا خو مبین صاحب ته لیکلي وغواړي انشاءالله که د ملا برادر اخوندو دا نور زمریان که چیرې کابل ته راغله دا چغالان تښتي ولاکې په سترګو بیا وویني یو څوک هم مخکې کستې په یاد په کابل باندې فدایان ورننوتل دا چغالان چیرې ناست وو د مخکې د په تشنابو کې نه وپټ دوی به هم په یو غار ننوتلي سره ورک وي ولاکې بیا څوک په سترګو هم وویني نو دا اختیارونه د دوی نه ورکوي دا چغالان دا د بل غلامان دا د بل لاسپوڅې چې دوی زمریان راغواړي خپلو ځایو ته دا د زمریانو کور و د زمریانو کور یو شي ډېر مهم شي ته مو اشاره وکړله یقیني چې طالبان نه غواړي چې بیا د دشت لیلې د مزار شریف ستراتیژي بیا تکرار شي بیا دوی غدر کړی مخکې هم کړی په وار یې کړی او هیڅ کله کېدلی نشي چې دې ګوډاګۍ مزدوره بلواک او بېواکه ادارې سره د طالبان په کابل کې کینی بلکې طالبان چې راځي له خیر سره همدې لنډو ورځو کې را روان دي نو خدای دې وکړي چې بیا کله ویسټ انډیز راتلو کله قطر نه راتلو کله ارجې راتله رابسي نو خبره به ختمه سي نو عباسین وروره وروستي خبرې زړه سره که څه لرې مهرباني وکړه کنې لایف پرونه ختموو بس الله دې وکړي چې دوی راشي الله دې دوی حکومت په موږ وویني دوم دې الله ستاسو جنرالي په موږ وویني چې دوستم پر ځګر ورته ناست او د جنډۍ خاص پر ځګر پسې ورنه باسي او دا غلامان دغه سوځي لکه نن چې ستا په سټوډیو باندې سوځي په چورت وایي په دغه کې دونه ضمیر خو دوی نه لري دونه جرأت خو دوی نه لري چې راشي تاسو سره مخامخ دوې خبرې وکړي نو پښتو کې متل دی پښتو کې یو متل دی ستا د مخې د حیایي وای کاروان چې تېرېږي نو د سپیان به ډېر غپېږي او ستا کاروان تېرېږي موږ ستی کاروان تېرېږي انشاءالله دوی به ډېر راته وغپېږي الله دې هغه وخت راولي چې د جنرال د مارشال یا امارت دنیا باندې الله مستعار مقدرمن شي عزتمن شي عباسین ورور مهرباني
مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب زه به خالي دوره ووایم دلته بعضې خلک کمنټونه کوي په پروفایل باندې خدای سته د خپلې ښځې عکس لګولی که د خور عکس لګولی هغه هم دلته راځي کمنټونه کوي. نو ته وایې دا خپل ضمیر دور راژوندی که دا خپل ضمیر یو وارې ویښ که بیا دلته کمنټونه کوه. دا د نرانو لایف ته دا د زمریانو لایف ته پروفایل دې سم که د نر غوندې راز دلته خبرې وکړه لکه سپی لاندې ښکنځا یې مه لیکه. خیر بس ایو متل دی جنرال صاحب خیر شعر ډیر لاند شعر دی وایي که سپي غاپي ودې غاپي که سپي غاپي ودې غاپي طالبان ډانګ په لاس ورته ولاړ دي. ښه په یاد اوسه. یا وطن یا کفن محمد عثمان عبدالله امارتي او منصور حیدري بدر مجاهد نشو کولی د وخت د خلات له وخت تاسو به وخت درکړو. الله معزت وکړه قدرمن شئ په لوی الله مو سپارو. انشاءالله سبا ته بیا لایو خپرونه کوو. کوشش کوو چې د قاري صاحب انټرنیټ هم برابر شي نو مونږ سره اوسېږئ. لایو خپرونه چې راځو خالي تاسو لایو خپرونه شیر کوئ. ښه نظر ښه مشوره مو انشاءالله هغه باندې به مونږ خپل د تاسو کوم پیشنهاد د کوم ښه نظر وي هغه مونږ ته د منلو ده. مخالف کولی شي دلته کنځلو نه بغیر راشي. طالب مه منه په کومو بنیادو یې نه منې. د امریکا اشغال ته ولې اشغال نه وایي؟ ولې د یو بل هیواد یو څوک خالي او خبرو کې هغه ته ته لابي کوي هغه ته چکچکې وایې؟ تر کله پورې به د افغانانو سترګو ته خاورې وشیندئ؟ 18 کاله 20 کاله د تاسو جېبونه ډک نه شول. اشغالګر دلته وو. امریکا نور 10 کاله 20 کاله نور هم که په افغانستان کې جګړه کوي خو لیکن کامیابي نشته ورته. وخت چې هغوی کامیابېدلی نشي دا جګړې کې خلک وژل کېږي وینې تویېږي. نو راځئ ټول یو څوک د دښمن په خولې باندې ورکړئ. د طالبانو تر څنګ ودرېږئ. د کابل ګوډاګۍ نه لاس واخلئ. په عسکرو باندې مو غږ ده چې خپل فامیلونه مه بې سرپرسته کوئ. خور لرئ مور لرئ ښځې لرئ بچیان لرئ. د دغه خلکو د اوښکې مه تویئ. خپل د میندو اوښکې مه تویئ. د طالب په وړاندې طالب د تا عزیز دی تا کلیوال دی تا تربور دی. تا د عزت د خوندي ساتلو لپاره یې سلا راجګه کړې. نر د په نر له امریکانو سره جګړه کوله. امریکا دې ته مجبور کړ چې اوس د مذاکراتو میز ته ورته ناست دي. سبا به لکه خلقیانو پرچمیانو د شفتلو په پټیو کې پتلونونه پاتې وي لوڅه کونې به منډې وهي. هغه نه بهتره خبره دا ده چې اوس نو د اسلامي امارت سره یو ځای شي. د جلب او جذب هر ولایت خپل کمیسیونونه لري خپل غړي لري خپل مشران لري. ښه په اسانۍ کولی شئ چې د طالبانو د جلب او جذب کمیسیون مشران پیدا کړئ. له هغوی سره اړیکه ونیسئ. ښه په عزت باندې له خپل ورونو سره یو ځای شئ. په لوی الله مو سپارم. قدرمن شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نشم په اشارو ګوره زه نه پوهېږم.